به نام حضرت دوست که هرچی داریم از آن اوست. سلام احترامات نثار شما خوبان. امید است که لباس عافیت بر تن داشته باشین. دوستای معزز، در ظرف 3 دقیقه دیگه انشالله منتظر اعضای جدید میمانیم که بخیر با ما جوین شوند. دکتر صاحب معزز، انشالله سمینار را شروع میکنیم. سلام و درود خدمت تک تک تمام و حضار گرامی. امیدوار هستم که همه تان دارای لباس عافیت باشین و از گزند روزگار از سردی زمستان در امان باشین و خانه هایتان گرم و صمیمانه و پر از لبخند باشن. در نخست دوستان گران قدر، ما میخوایم یک معلومات کوتاه را همراهتان شریک کنم بنابر فرصتی که ایجاد شده. میخوایم بیشتر در مورد برنامه‌های کاملا کاغذ پیچ و جدید پانتون آزاد افغانستان برای شما یکم معلومات بتم تا شما اگر در این زمینه ها علاقه داشتین میتونین که اشتراک کنین. خب همه قسم که میفهمین پانتون آزاد افغانستان همیشه فرصت های استثنایی و فرصت های کاملا تکرار نشدنی را در خدمت جوانا و در خدمت اشخاصی که مشوق علم و دانش هستند قرار میتن. یکی از فرصت های بی‌نظیر که در بخش طبی ما هست کورس التراساوند ما هست که یک کورس 3 ماهه هست و با یکی از متخصصین بسیار عالی که در این بخش تحصیلات بسیار عالی دارن قرار هست در 26 دسامبر صنف آغاز شود و خواهران و برادران ما میتونن که در این صنف اشتراک کنن و بسیار از همین مفیدیتی که هست از مزایای این صنف یعنی ببرن و همچنان نگفتن امانه که در ختم این برنامه برای شما سرتیفیکت معتبر از طرف پانتون آزاد افغانستان و همچنان سرتیفیکت های بین الملل داده میشه و همچنان ما شما را دعوت میکنم که از این فرصت حتما استفاده کنین و شما حتما در گروپ های واتساپ و در گروپ های تلگرام و در چنل واتساپ تیبی ما هستین از برنامه هایش این استفاده کنین و همچنان چنل واتساپ ما رو فالو کنین، چون بنابر بعض مشکلات که هست خودتان میفهمین که گروپ های واتساپ ما گاه و ناگاه یک مشکل فنی برش وجود میاد. به این خاطر ما شما رو دعوت میکنم که در چنل واتساپ حتما باشین. و همچنان یک برنامه دیگه هست برای خواهران ما، البته یک مژده هست برشان که در این مقطع زمانی که همه درها بسته شده پانتون آزاد افغانستان باز هم برای اینا یک فرصت بی‌نظیر را مهیا کرده. امروز دیپلم 2 ساله قابلگی عالی هست که در خدمت خواهران ما قرار دارن و خواهران ما میتونن در این عرصه ثبت نام کنن و هر چه زودتر یعنی در صنف ثبت نام کنن و معلومات خود بفرستن که معلومات کافی همه روزه همراهشان شریک میشه. و ما براتون باید بگوییم که هر سمستر ما دارای 2 مضمون است و هر مضمون ما دارای 3 کردیت می باشه و این براتون باید بگوییم که هر کردیت امی تعهد اندکش، یعنی یک تعهد ما بسیار اندک میگیریم به خاطر که بر ما اطمینان داده شده که شما تا آخر همراه ما باشین که برای خواهران 150 افغانی است و برای خب برای برادران هم 200 افغانی. در کل ما از تمام خدمات خود میگیم فرق نمیکنه که تجارت است، قابلگی است، همه امی تعهدای ما فقط هم یک عدد است. و دیگه براتون بگویم که دیپلم 2 ساله تجارت داریم که بسیار فرصت عالی است برای همه. گیرم براتون میگم برای برادران و خواهرانی که میتونن از این فرصت استفاده کنن و از خانه های خود بتونن که عاید به دست بیارن. امروز تجارت آنلاین بسیار رونق پیدا کرده، به خصوص همو تریدینگ که همه تون در موردش اطلاعات کافی را دارن که چقدر امروز بروز هستن. ما بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. اگر میخواستین شما در این دیپلم‌ها های ما شرکت کنین حتما دوستای ما همراهتون لینک ها را شریک میکنن، در گروپ ها جوین شین و از این فرصت ها استفاده کنین. همچنان دیپلم دیگه که در راه هست و ثبت نام درش جریان داره، دیپلم ژورنالیسم و فن بیان است که یک فرصت کاملا استثنایی هست براتون. و همچنان نگفتن امانه که در اخر شما دیپلم های معتبر دریافت میکنین و همچنان سرتیفیکت های معتبر با اساتید خارجی و داخلی در خدمت شما می باشه.
این که معلومات اندک و از پروگرام های جدید بود، همچنان دیپلم 2 ساله زبان انگلیسی همچنان هست که براتان میخوایم ایران بگویم و یه هم مزایای خودت داره که با اساتید داخلی و خارجی در خدمت شما دوستا قرار داریم. پانتون آزاد افغانستان همواره بسیار برنامه های خوب و استثنایی و کاملا تکرار نشدنی در خدمت تمام عزیزان که در افغانستان حضور دارن و از تحصیل باز ماندن برای برادران و خواهران ما ارائه میده و شما میتونید استفاده کنین. یک از نمونه هایش ما میتونیم بگوییم وبینار امشب ما که یک وبینار فوق العاده مهم. شما میفهمین که استاد گرامی دارای تحصیلات بسیار عالی می باشن و اونا اول خواستشان تشکر میکنم که وقت دادن و در برنامه ما جوین شدن و شما هم از همین فرصتی که آمده استفاده کنین، از سخنان استاد گرامی استفاده کنین و براتون مفید باید تمام شود، چون که استاد گرامی وقت خود دادن و بر ما آمدن یک وبینار فوق العاده مهم و ارزشمند را ارائه میکنن. من پیش از دیگه زیاد پرگویی نمیکنم، میمانم که وبینار آغاز شود و استاد گرامی همچنان در برنامه همراه ما هست. استاد گران قدر، شما میتونن دکتر صاحب وبینارتون آغاز کنین. تشکر باشید. السلام علیکم دکتر صاحب عزیز، همشیره عزیز، دوستان عزیز و رفقا و همسلکان عزیز، سلام و درود. خدا کنه که همه جور و صحتمند باشید. اول پیش از همه چیز بسیار ببخشید، ما ذهنم مشوش شده بود. 9 بجه گفته بودم، فکر میکردم اینجا 9 بجه، باز پسان فکرم شد. ما بسیار به دویش آمدیم، به خانه رسیدم یک ذره دیر شد، بسیار معذرت میخوایم. و دیگه ای که ما نمیتونیم که اسکرین خود شریک کنیم که برای آسان باشه، اما کنترل پرزنتیشن ما این تکنیکی جا به چی ما نمیآید و آپشن ما نمیآید که چی کنم اسکرین خود شریک کنم. درست است جناب دکتر صاحب، فعلا اسکرین همکار ما قطع کردن چون همکار ما شریک کرده بودن. دوستای بخش تکنیک برای جناب دکتر صاحب لطفا اجازه اسکرین شیر را برش بدن که اسکرین خود شیر کنه. جناب دکتر صاحب میتونید که اسکرین شیر کنید. خب آلی جان نمیآید آپشن از کجا؟ اسکرین شیرینگ. دکتر صاحب شما از تلفن وصل هستین یا از کامپیوتر؟ نه، از کامپیوتر. ببینید دمو پایین که هست، دمو 3 نقطه که هست، اگه را شما کلیک کنین آنجا بالا میگه که شما اسکرینتون شیر کنین. مانیج ریکاردینگ، اگزیت فول، اینجا خود شیرینگ نمیآید. عرض سلام و احترام خدمت شما دکتر صاحب معزز. در همین قسمت پایین بعد از این تو یک علامه که اشاره داره نوشته از پرزنت نو، اگه شما ماوس تان روش ببرین نوشته از پرزنت نو کلیک کنین سر زو. پرزنت نو نیست اینجا صرف از نوشته نیست دکتر صاحب، فقط اگه شما ماوس تان سرش ببرین اونجا نوشته میشه پرزنت نو. شما ببینید اولی مایک است، درست؟ دوم کامرا می باشه، سوم نوشته سی بعدش امو استیکر است، امی چهارمی. پیدا کنیم بسیار تشکر. ما دیگه چیز میکنیم. حالا اینجا اسکرین آمد، اینجا بعد ویندو رو بزنین. ویندو بعد از ویندو باز امو سلاید تانه میتونین شروع کنین شیر بزنین. صحیح. حالا آمد یک چیز آمد، پس دوباره قطع شد، دوباره تکرار کنین انشالله میشه. ویندو اینجا شیر آمد نه؟ بله. خب حالی stop presenting. یک چی میگیره تالی
فعال نشده. درست. خب دکتر صاحب معزز، گپی نیست، ما میتونیم که برتان اسکرین رو شیر کنیم اگر شما بر ما اجازه بدین. اجازه است شیر کنیم. زنده باشین. به خاطر که وقت هم گرفته نشه شما میتونین فقط پرزنتیشن شما بدین. ما استاپ کنم. بله استاپ کنیم. بله بسیار تشکر. خود دوستای گرامی، تا وقت که پرزنتیشن شروع میشه ما یه پرزنتیشن به این خاطر انتخاب کردیم. اولی را بگویم که پشتو بگویم یا دری بگویم. دری ما چندان دری نیست، خب اگر غلط میشدیم ببخشید ما را. پشتو یک ذره آسان است بریم. اگر پشتو میگین پشتو میگیم. نمیفهمم که کلگی شما را خب میفهمیم اردو زبانی مادری ما سردو. خب دکتر صاحب صدای ما را میشنوین؟ بله جناب دکتر صاحب، هر زبانی که شما راحت هستین میتونین انشالله پیش برین. بله ما صدای شما را داریم. بخیر. خب دکتر صاحب، این اپروچ تو د چست پین یا رسیدن به درد سینه یا چست دیسکمفورت که برش میگه، این به خاطر انتخاب کردیم که از این مقصدم یک چیز بود. مقصدم می بود که برای شما بگویم که یک دکتر کلینیکی چطور از یک سیمپتوم یا یک عرض به تشخیص میرسه. او سکیل کلینیکی که یک دکتر از اعراض و علائم مریض به پشت کازا یا علتها میرسانه که سبب اعراض و علائم شده. اهمیت این موضوع ای است که دکتری کلگی دامی چیز خلاصه میشه. ما اگر فیزیولوژی میخوانیم، اگر اناتومی میخوانیم، اگر هر مضمون میخوانیم، بالاخره میایم اما نالج کلگی ما همه نالج ما را میاریم و اوجا خلاصه میکنیم که یک مریض پیش ما بیاید به معاینه‌خانه ما، به شفاخانه ما مراجعه کنه و او مریض یک عرض یا یک علامه داشته می باشه، یا یک سین داره یا یک سیمپتوم داره. شما چطور از این سین و سیمپتوم پس میرین ریسرچ میکنین و به مدد همون نالج که دارین چطور کازی چی را پیدا میکنین، عرض و علائم پیدا میکنین. مثلا اگر یک مریض می آیا امرای تو فیور داره، یک مریض تو داره، تو در طبابت تقریبا بیشتر از 180 علت داره. اگر در ذهن یک دکتر دو علت خطور کرد که مثلا این تب یا فیور از این خاطر است، از خاطر ملاریا است، از خاطر محرقه است، و اگر در ذهن یک دکتر دا کازی تو چی کرد خطور کرد، فکر کرد که توکسوپلازموزیس باشه، نمونیا باشه، یو تی آی باشه و بروسلوزیس باشه، توبرکلوزیس باشه، این مثلا دکتری که در ذهنش برای تو دو علت داره و دکتری که در ذهن برای تو 4 علت یا 6 علت داره، این دو چند یا 3 چند دکتر است. هر چقدر که در ذهن شما علتهای یک معلول، علتهای یک علامه، یک سیمپتوم، یک عرض زیاد باشه، به مو اندازه شما دکتر هستید. پرکتیکل یا پرکتیس ما ای است که ما چطور یک مریض امرای یک سیمپتوم یا امرای یک عرض تشخیص کنیم به مدد علم ما و برسیم به در بین مختلف علتها که داره همو عرض و علامه، در بین همو کازا یا علتها همو علت دقیق پیدا کنیم.
ایرا اپروچا میگه یا سکیل کلینیکال سکیل میگه. یه مثلا چطور شما چی میکنین در زندگی روزمره شما یا در زندگی پرکتیکل شما چطور تطبیق میکنین؟ از این خاطر که برای شما روشن شوه که کلینیکال طبابت چی است، ما یک مثال برای جور کردیم میجا. مثلا چیست دیسکامپورت؟ یک عرض است. عرض از این خاطر است که مثلا ما نمیفهمیم که برای ما مریض میگه که ما چست پین دارم. این عرض بسیار علت ها داره، بسیار کازا داره. در چست ما اعضای مختلف است، قلب است، مری است، مثلا پلمونری سیستم است، عضلات است، استخوان‌ها است، اعصاب است، ستون فقرات است. بسیار اعضا است و هر یک مهم است. از این اعضا هر یک میتونه که علت چست پین باشه. حتی بعضی اعضای شکم یا بطن میشه که چست پین بده. از این خاطر که یک مریض چست پین داره، شما چطور تحلیل میکنین این چست پینه؟ با کدام تکنیکا اما علت دقیق پیدا میکنین؟ ایرا میگه این یک مثالی است که ما مثلا تو دیگه مثالش است. پین، یک مریض که پین داره در یک جا مثلا ابدومینال پین داره، این یک دیگه مثالش است که ما چطور تشخیص میکنیم که پین در بطن از کجا چی کرده، نشأت کرده. چست پین کس بسیار یک دلیل عام است که مریضا از خاطر او با امرجنسی دیپارتمنت چی میکنم، می آیا یا مراجعه میکنم. و برای ما مهم که سوالی که سرش گپ میزنم نان تروماتیک چست پین است. یعنی چست پین که از خاطر تروما باشه، یا کس مثلا تصادم کرده یا حادثه ترافیکی است، از شترینگ موتور چست پین داره، او جدا گپ است. او نه، یعنی سرجیکل چست پین نمیگیم، نان تروماتیک چست پین. اول که یک مریض از این خاطر مهم است چست پین که بسیار لایف تریتنینگ کازا داشته می باشه. ممکن است که از خاطر MI می باشه، ACS acute coronary syndrome. ممکن است که از خاطر دیگه یک لایف تریتنینگ کاز می باشه، از یک علت می باشه که او زندگی را تهدید میکنه که اگر زود تداوی نشوه با مریض جنجال جور میکنه، زندگیش خاتمه میده. و دیگه ای که بسیار اختلالات کشنده داره. از این خاطر چست پین یک عرض مهم است که باید برش برسیم به حیث دکتر. اول که مریض می آیا برای شما امرای چست پین، شما باید مریض تریج کنین. پیش از پیش باید ببینین که مریض استیبل است یا انستیبل است. این در طبابت بسیار مهم است. اگر یک مریض استیبل است، شما میتونین وقت دارین که امرای او آهسته آهسته کمک بکنین، معاینات بکنین، به آرامی هر چیز بکنین. و اگر یک مریض چست پین هم داره و در کاردیوجنیک شاک هم است، در شاک است، استیبیلیتی و انستیبیلیتی معنیش است که مثلا فشارش پایین است، نبضش بالا است، ریسپیریتری ریتش بلند است، مریض اطرافش یخ است، تقریبا یا در مرحله پری شاک است یا در شاک است. از این خاطر این مریضا را نان استیبل مریضا میگه. این مریضا چی جدی کار داره، یعنی شما باید جدی برش برسید. و اگر مریض استیبل است، باز مثلا شما ضرورت ندارین که بسیار مریض چی کنین، اگریسیو کار کنین، با روحیه آرام و با کنسنتریشن تمام سری مریض کار میکنین. و دیگه مهمی است که شما باید اول که مریض می آیا امرای چست پین، اما علتهای کشنده را باید رد کنین. رول اوت the life threatening causes. دکتر صاحب مو سلاید دیگه را چی
خب در یه سلاید هم میآید که چسپن علت عام است که مثلا از 6 تا 7 میلیون مردم به امرجنسی میآید هر سال. این چی امریکا است. از ما شما چون چی نکردیم، تحقیق نکردیم درباره چسپن یا ارقام و اعداد خدا، مجبور هستیم که از اعداد و ریسرچ امریکا استفاده بکنیم. هر سال از 6 تا 7 میلیون مردم یا امریکایی با امرجنسی مختلف امراض چسپن چی میکنه؟ مراجعه میکنه. از 15 تا 25% مریضای از این چسپن ها اکیوت کرونری سیندروم است. اکیوت کرونری سیندروم شما میشناسیم که دی انستیبل انجینا و نون استی الیویتینگ امای و استی الیویتینگ امای شامل است و بسیار یک سیندروم کشنده است که باید زود برش برسیم و شریان مریض واس کنیم و کار بسیار عاجل است، یک واقعی بسیار عاجل است. دکتر سیبا سلاید نی پیش از این نی بعد از این سلاید تا 6% مریضا که با چسپن می آیا اونا میس دیاگنوزز میشه و فکر میکنه، دکترها فکر میکنن که چی است، شاید امای نباشه یا حمله قلبی نباشه، از این خاطر رخصت میکنن و در اینجا توجه زیاد لازم است که مثلا مریض امای رخصت نکنین. امروز چسپن با چسپن یک اپروچ کلینیکال و استراکچرال و ارگانایزد اپروچ یاد کنین که از شما مریض کشنده را، مثلا مریض مثل نشود که او امراض کشنده داره، مثلا پلمونری امبولیزم، امای و تنشن نیموتوراکس و این چیزا را. او مریضا که مثلا میس شده بود یا میس دیاگنوز شده بود، در یک ماه مرگ و میر اونا دوچند بود با نسبت او مریضا که او چی شده بود، بستر شده بود. در سلاید دیگه شما میبینید که اینجا نمیفهمم مکمل نامده، خو در این سلاید شما میبینید که چی رقم اما اینو تمام آمده این سلاید. خب در این سلاید شما میبینید که چی زیاد علتهای چسپن چند درصد از خاطر چی است. زیادش گاسترو انتستینال امراض است و بعد امراض اسکیمیک است و بعد امراض دیگه می آید. یه در هاریسن است شما میتونید که پیکچر ببینید و فیصدیش ببینید که کدام امراض کدام سیستم زیاد چسپن میده و کدام سیستم کم چسپن میده. این یک نظریه امروز شما پیدا میشه. مثلا اگر مریضی چسپن داره با قاعده ای ریسرچ شما میتونید که اول در فکرتون چی باید بگذاره. اول شما باید فکر بکنید که چون چسپن با فیصدی زیاد از علت امراض میآید و با مو باید تمرکز زیاد بکنید و باز با امراض دیگه. خب سلاید دیگه. اینجا معلوم میشه یعنی جی آی سیستم 42 دیگه صحیح است دکتر سبیر تیر کدی سلاید. خب این سلاید هم پیش برات گفتم که مثلا اول شما میبینید که مریض استیبل است یا نان استیبل است و این سلاید مهم است. یک مریض که به چسپن می آید شما باید لایف تریتنینگ کازا را چی کنین، رد کنین. یعنی اول در فکر شما این باید
بگذاره که مریض خو اکیوت کرونری سیندروم نیست. مریض خو اکیوت اورتیک دایسکشن نداره که اکیوت اورتیک سیندروم یادش میکنه. مریض خو پلمونری امبولیزم نداره. مریض خو تنشن نیموتورکس نداره. تنشن نیموتورکس وقتی که مثلا هوا در بین پلورا بیاید. و مریض خو پریکاردایتس همراه تمپونات نداره. تمپونات که وقتی خون در بین چه قلب بیاید پریکارد و او کمپرس کنه که دیاستول قلب نتونه که قلب از خون پر شوه، سر قلب فشار میاره و از این خاطر چی میتونه مریض میره به شاک. این هم اگر زود معالجه نشوه حالت کشنده است و مریضی کشنده است. این حالات است 5 فازا است که در چست پین بسیار کشنده است. اول که شما یک مریض چست پین هم میبینین، اول در ذهن شما باید 5 علت خطور کنه. اکیوت کرونری سیندروم که بسیار کشنده است و اورتیک دایسکشن که بسیار کشنده است، پلمونری امبولیزم، تنشن نیموتورکس و پریکاردایتس همراه تمپونات. حالا در اسلایدهای پسان میبینیم که مثلا به این هر یک چطور چی بکنیم، چطور به این علتهای کشنده برسیم و چطور اونا را چی کنیم، اسیس کنیم. اسلاید دیگه. خب امراضی که میتونه از سیستم کاردیوواسکولار نشأت کنه و سبب چست پین شوه، امراضی پایین است. اکیوت کرونری سیندروم. اکیوت کرونری سیندروم برای گفتم که 3 شاخه داره یا 3 پارت داره. اول انستیبل انجینا و نون ST elevating MI و ST elevating MI. در انستیبل انجینا مریضای میآید که پیش استیبل انجینا داشت و حالتش خراب شده و در نون ST elevating MI مریضای میآید که در ECGش ST بالا نیست، یعنی ST elevation نداره خو تروپونینش مثبت است. و در ST elevating MI مریضای میآید که هم ST elevation داره و هم تروپونینش مثبت است. استیبل انجینا حالت کرونری دیزیز است که مریض تا یک حالت، تا یک لیول اما اکزرشن تحمل کرده میتونه، فعالیت تحمل کرده میتونه. اگر از او زیاد شوه، مثلا مریض میتونه که 500 متر برابره یا میتونه که به 2 منزل بالا شوه. صحیح است؟ خب که 3 منزل بالا میشه چست پین میآید سرش. یا اگر از 500 متر فعالیتش زیاد میشه دویشش چست پین سرش میآید. یعنی یک اندازه استیبل داره که همون کرونری قلب به اندازه خون میبره که به یک فعالیت دقیق تکافو میکنه و بعد از او کافی نیست. از این خاطر چست پین میآید. اورتیک دایسکشن تکلیف است که انتمای اورتا چیر میشه و خون در بین انتما و میدیا میآید و مرض بسیار کشنده است. در مریضای مرفون سیندروم و در مریضای هایپرتنشن میآید. باز 2 کلاسیفیکیشن داره که مثلا یا در اورتیک آرکس یا بعد از اورتیک آرکس و کامپلیکیشن های کشنده میته بسیار یک واقعی عاجل است. پریکاردایتس هم میشناسیم که انفلامیشن پریکارد است. خود در بین پرده پریکارد مایات یا خون جمع میشه و بعضی وقت تجمع خون این قضیات میشه
که به قلب فشار میاره، ونتریکلا رو کمپرس میکنه و نمیمانه که پر شوه از خون. وقتی که از خون پر نشوه یعنی دیاستولینگ فیلینگ به میان میآید، قلب پر نمیشه، از این خاطر سیستول هم ناکام میشه و همی است که مریض به شاک میره. تمپونات که است خو خیر او را باز پسان برات میگم. در سلاید دیگه علت های پلمونری. در پلمونری میتونه که مریض پلمونری امبولیزم داشته باشه. پلمونری امبولیزم یک حادثه کشنده است و شما چطور از نالج کلینیکی یا نالج کتابی تان استفاده میکنین که او را معلوم کنین که پلمونری امبولیزم است. و نیموتورکس است که مثلا هوا در بین پلورا جمع میشه و شوشا را کمپرس میکنه، یک شوشا به دیگه طرف شیفت میکنه و از این خاطر وین و ریترن ناکام میشه، به قلب خون کم میشه و هم مریض به شاک میره. و نمونیا است، پلیوریزی است یا پلورایتیس. این در نظر شما باید باشه که مثلا یک مریض چست پین داره، شاید اگر در قلب نبود، در قلب اول در قلب رد میکنین اون مرضا را که مثلا اکیوت کرونری سیندروم است، استیبل انجین است، اورتیک دیسکشن است، پریکاردایتیس است، او را رد میکنین. یعنی با هر یک کار میکنین. او تو نه که اسلاید ما تیر کردیم، شما هم در ذهن تیر کنین. هر یک مثلا تمرکز کار داره. شما مثلا به خاطر ای سی جی، به خاطر معاینات با کلینیک مریض میبینین و تایید میکنین که مریض ام آی نیست، اکیوت کرونری سیندروم نیست. باز میبینین که استیبل انجینا هم نیست. باز میبینین که اورتیک دیسکشن هم نیست. باز میبینین که تمپوناد هم نیست. یعنی یک کالم کار داره. خود این نقاط باید در ذهن تان باشه، اما صرف چی که برش میگه پوینت ها که در ذهن شما باشه که به این تمرکز کنین، یک رد کنین. ولی در سلاید ها میبینین که یک چست پین چی قضیات علتا داره، باید شما چند مرضا را رد کنین. خب ولی مثلا پیدا کردین که چست پین از خاطر قلب هم نیستن، در شوشا هم اون مرضا نبود، شما با تکنیکای کلینیکی و با معاینات تایید کردین که یک مریض امروی چست پین آمده، نه کاردیوواسکولار مشکلات داره و نه پلمونری. ذهنتان باید به گسترو انتستینال بره، شاید جرد باشه، صحیح است، ازوفاجیال اسپازم باشه، میلری وایس سیندروم باشه. میلری وایس سیندروم میشناسیم کلگی که مثلا وقتی از عروق و استفراغات زیاد هم ازوفاجیال جنکشن چی شوه، تیر شوه. شاید کولیسیستایتیس باشه، کولیلیتیاز باشه، پیپتیک السر باشه، پانکراتایتیس باشه. این مرضا باید از ذهنتان بگرده. و اگر این هم نبود، مثلا مرضای چستوال باید از ذهن شما بگرده. دکتر صاحب سلاید چنج کنید. در چستوال ممکن که کوستوکاندرایت باشه، تیتس سیندروم باشه که مثلا کارتلیج انفلامیشن کارتلیجای سینه قفس، رادیکولوپاتی باشه، هرپس زوستر باشه و امراض دیگر. سلاید دیگه. اگر این هم نباشه، مثلا در چستوال هم مشکل نیست، در گاستروانتستینال هم مشکل نیست، شاید مریض انزایتی داشته باشه، پانیک دیسوردر داشته باشه، هایپوکاندرایزیس داشته باشه. و در اسلاید بعدی شما میبینین که در این عکس که مثلا یک چست پین چی قضیات علتا داره. دکتر صاحب مو سکرین یک ذره کلان نمیشه، من نمیبینم، ما ببینیم فول سکرین. در این سلاید میبینین که مثلا از سر گرفته تا بطن، در اینجا که
همه اعضا است میتونه که چست پین بتا یعنی سبب چست پین شوه. از این خاطر از این سلاید یک چیز باید یاد کنین که یک راز زندگی، یک راز طبابت برات بگویم از این تصویر دکتر سیبا. هر معلول که ما میبینیم پشت او یک علت نمی باشه. در زندگی هم اگر شما همراه یک مسئله روبرو میشین، فرق مثلا متخصص، فرق یک آدم که ذهن فلسفی داره و فرق همراه یک آدم عام این است که مردمای عام پشت هر چیز یک علت میبینن. خب مردم متخصص، متجسس و که ذهن فلسفی داره، ذهن پرکتیکل داره و یک ذره برود ویژن داره، دنیا را از یک زاویه باز میبینه، او علتهای متعدد میبینه. هر چقدر که شما پشت یک معلول علتهای متعدد ببینین، همان قدر ذهنتان فراخ و نظرتان باز است. هر قدر که ذهنتان یک علت میبینه پشت معلول ها، همان قدر ذهنتان مستبد و تنگ است. هر کس که باشه این رکن. در طبابت باید گفتیم که مثلا باید دکتر که یک مریض امرای فیور می آیا، یک دکتر پشت فیور صرف ملاریا میبینه، برش نوشته میکنه ملاریا تست کنین و ایرا کلوروکین بخورید. و یک دکتر در ذهنش مثلا 180 علت تب است. این دکترها فرقش 180 درجه است. یک علت میبینه و یک 180 علت میبینه. هر قدر که شما پشت یک عریضه یا یک سین و سیمتوم علتهای زیاد تصور کنین و ببینین و سرچ کنین و سری مریض پرکتیس کنین، او را بپالین، او را پیدا کنین، او را در ذهن احتمالش جور کنین که شاید یه عرض از این باشه، یه سیمتوم از او علت باشه. البته یک چیز ضرور است که مثلا شما به نظر مریض، به نظر حالت مریض، به نظر عمر مریض، به نظر جغرافیای مریض، مقاضای عام در ذهنش تان باید اول خطور کنه. مثلا اگر در یک جغرافیا مریض براتون آمد که اوجا ملاریا عام است، باید در ذهنتان ملاریا اول خطور بکنه. این منطقی است. خب این ضرور نیست که مثلا در یک جغرافیای ملاریا آلود هر مریض خواه ملاریا باشه. ممکن که بروسلوزش باشه، ممکن تی بی باشه. صحیح است؟ یعنی این ضرور است که شما چی بشناسین که کدام مرضا اول چی کنین، رد کنین. و ضرور نیست که مرضا که عام است او علت هر مریض می باشه. صحیح است؟ اسلاید چنج کنین دکتر سیف. خب حالی یک مریض امروی چست پین آمد، شما دیدین که چست پین مثلا از سر گرفته تا شکم این کلگی اعضا است، بسیار زیاد اعضا است. این چست پین داده میتونه. و تا حال این را هم یاد کردیم که مثلا کدام چیزها را اول باید رد کنین. او 5 چیز است بسیار مهم که باید هیچ وقت از یادتان نروه. acute coronary syndrome و aortic dissection, pulmonary embolism, tension pneumothorax و cardiac tamponade. امروی pericarditis complicated to cardiac tamponade. این 5 علتهایش کشنده است. با این علتها باید زیاد فکر بکنین و اول این را رد کنین. اگر این 5 علتها نداشت، چست پین از خاطر این 5 علتها نبود، باز علتهای دیگه که از بسیار کشنده نیستن. میتونین که با استراحت و با فکر جمع سرشکار بکنین و علتهای دیگه را بپالین. خب این ضرور است که اول مریض تریاج کنین که استیبل است یا انستیبل است. و دومی که مرضای لایف تریتنینگ کازا یا لایف تریتنینگ چیزا را
رول اوت کنین. رول اوت یعنی اول او را رد کنین و او به این رد نمیشه که مریض برید بگوید که تو باید به هر مرض تاریخچه یاد کنین که این مرض که رد میکنین کدام پرسونا باید بکنین. چست پین چی رقم حالی برات میگم که از چست پین چی رقم چی میشه. یه خورسید مثلا یه نالج بود، تا یه جای نالج بود که شما باید این نالج داشته باشین، یعنی به حیث یک دکتر بفهمین که این 20 یا 25 علت که گفتیم این میتونه که چست پین بده. حالا به هر یک مثلا شما باید سکیل داشته باشین، پرکتیکل سکیل، که چطور یک علت رد کنین، چطور یک علت دیگر برجسته کنین، چطور تایید کنین، با کدام دلایل چی همراه شما چی میکنه کمک میکنه. سلاید دیگه دکتر صاحب. این سلاید بسیار مهم است دکتر صاحب، این در زندگی تان باید از یاد نروه. یک چیز است به نام سوکراتس. این با خاطر اسسمنت درد جور شده. وقتی که مریض حتی در ابدومینال پین، در هید پین، در هر جا که پین باشه، شما باید این سوالا را از مریض بکنید درباره درد. اولی است که درد دقیقاً کجا است. درباره درد مثلا در میکلود هم نوشته است، یک کتاب است که اگر با کلینیکال اگزامینیشن میخوانید بسیار مهم است. در این کتاب هم نوشته است، دقیق نمیفهمم که صفحه چند، خب این سلاید از این کتاب جور شده. درباره درد این اسسمنت باید خواهد بکنین، بسیار ضرور است. اگر درباره درد سوالات کردین درد میس نمیشه، شما میفهمین که درد چی است. اولی است که جای دقیق درد کجا است. سیستا درد منتشر است یا یک جا است. هر درد که مثلا لوکال باشه و از امراض یک قسم از یک طبقه امراض می آید و دردی که منتشر است یا دیگه چی داره، دیگه پترن داره و از علتهای دیگه است. مثلا آنست درد چی رقم است. بعضی درد بسیار یکدم شروع میشه، آنی شروع میشه و بعضی است که گریجولی شروع میشه. دردایی که چست پین که گریجولی شروع میشه برای شما یک تشخیص میده و دردایی که آنی شروع میشه برای شما دیگه تشخیص میده. دردای مثلا قلب که است و آنی شروع نمیشه، گریجولی آهسته آهسته تیز میشه. و دردای مثلا از قلبی مطلب می است که مثلا اگر امراض کرونری داره، اتروسکلروتیک امراض، و درد مثلا اورتیک دیسکشن که است و آنی شروع میشه، یک دم شروع میشه. از این خاطر باید شما فکر بکنین که اگر مریض بگوید که درد بخی آنن شروع شد، جنجالش دیگه است. و دیگه باید با کرکتر درد باید فکر بکنین. چه کم کرکتر داره درد؟ بسیار کرکترها داره. شارپ است، دل است، سوزنده است، تینگلینگ است، مثل که مثلا سوزن واری، ستابینگ است، کرشینگ است و اقسام دیگه هم داره. شما امراض بلد هستید. دردای امراض قلب که است، مثلا از کرونری سیندروم، او دردای هیوینس یا پرشر یا سکویزینگ واری است، مثل که یک فیل سر سینه کس پای مانده، زور یا سر کس فشار آمده، مریض هیوینس حس میکنه. و یا مثل که یک کس گرفته باشه، یک محکم یک کس گرفته باشه، سکویزینگ پین. مثلا امراضی چی که است اورتیک دیسکشن و تیرینگ است، مثل که یک چیز چیر میشه. یا امراض مثلا گاستروانتستینال که است، مثلا دردای چست پین که از گاستروانتستینال می باشه و سوزنده است، هارت برنینگ که برش میگه. از این خاطر کرکتر باید پرسان بکنین که درد چه رقم کرکتر داره و هر کرکتر برای شما یک تشخیص جدا میده. دیگه است که با رادیشن درد باید فکر بکنین. اگر چیست دیسکمفورت
مثلا به طرف مندیبولا، به طرف راست، به طرف چپ و به طرف چپ هم به طرف رادیوس، به طرف رادیوس به این طرف، به طرف اولا نه، ولی یک عکس می آید منتشر میشه و او یک تصور میده، یک تشخیص در ذهن شما باید خطور بکنه. و اگر درد به طرف پشت در بین اسکاپولا رادیت شود او دیگه تشخیص میده. و اگر درد از این جامعه به طرف شانه چپ منتشر شود دیگه تشخیص بر شما میده. از این خاطر رادیشن یا انتشار درد بسیار مهم است. شما باید فکر بکنید که درد اول لوکال است یا منتشر است. اگر منتشر است به کدام طرف، چی رقم منتشر میشه. و دیگه این است که امروز درد چی است، دیگه اسوسییشن چی است، دیگه چیزی داره امروز درد. مثلا مریض امروز درد دیگه اعراض داره یا تنها درد است. اگر مریض امروز درد سینه، اینجا که درد میگم درد سینه است. اگر مریض امروز درد مثلا نازیا داره و میتینگ داره یک مسئله است. اگر مریض امروز درد مثلا دیافروزیس یا عرق یخ داره، تو داره، یه دیگه مسئله است. شما باید به تشخیص دیگه فکر بکنید. اگر مریض امروز درد مثلا چی داره، سرفه داره و بلغم پرودکتیو داره، و دیگه مسئله است. شما این کلگی اسوسییشن باید امروز درد ببینید. و دیگه ببینید که یه درد امروز چی زیاد میشه، امروز چی کم میشه. exacerbating و relieving factors. درد قلبی که هست عموما coronary artery syndrome از دردی که از اسکیمی قلب انتشار میکنه یا از اسکیمی قلب پیدا میشه. دردی است که امروز اکزرشن زیاد میشه، وقتی که حرکت میکنی یا مثلا بعد از نان که مثلا جریان خون متوجه سیستم هضمی میشه و به قلب جریان کم میشه، در خاطر استرس، در خاطر کار، در خاطر در وقت دویش زیاد میشه. و وقتی که مریض استراحت بکنه، آرام باشه، خواب بکنه و یا نایتروگلیسرین بخوره، درد آرام میشه. این یک تیپیکل چی است، نشانه درد قلبی است. و اگر درد مثلا امروز غذا چی داره، ربط داره، بعد از غذا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از غذا زیاد میشه، از چیزای مرچ و ترشی بعد زیاد میشه، و یا یک ساعت یا 2 ساعت بعد از نان میخیزه و امروز انتی اسید و شیر و این چیزا آرام میشه. شما میفهمین که امروز پی پی آی آرام میشه. خب شما میفهمین که درد از جی آی است و به قلب چی نداره. از این خاطر این فاکتورها را که چی درد تشدید میکنه و چی درد کم میکنه این بسیار مهم است. و هر یکش برای شما میگه که این مرض است یا این نیست. و سلاید دکتر صاحب ماند و مهم است. و دیگه ای است که تایمینگ درد چی رقم است. دیوریشن امراض قلب که هست عموما از 5 دقیقه شروع میشه تا 30 دقیقه، در بین 5 دقیقه و نیم ساعت می باشه. اگر یک درد بخیانی بود یک چند ثانیه زیر اینجا مثلا انفراماملری ساحه، یک درد 2 ثانیه بود یا 3 ثانیه مثل برق خوری، این قطعا از امراض قلبی نیست. از اگر یک درد مثلا 2 روز بود، این هم از امراض قلبی نیست. خصوصا از اکوت کورونری سیندروم، چون او درد هم بالاخره آرام میشه، چون نیکروزیس میآید و درد آرام میشه. از این خاطر تایمینگ درد هم مهم است. برای شما تشخیص واضح میکنه و یک کلو میده، اشاره میده که به این طرف چی میده. این مثلا اشارات است مثل که شما موتر میدوانین، اشاره میده که به این طرف برو یا به اون طرف برو.
اگر این اسکیل یاد داشته باشین شما در راههای تشخیص و در راههای بسیار علتها که ما برات گفتیم که مثلا پشت چست پین چه قضیات علت هاست، در این علت ها چطور شما راه را پیدا میکنین و به جای منزل مقصود میرسین. این رقم اشارات است، از این خاطر بسیار مهم است. و دیگه سیوریتی درد هم مهم است. درد انحصار به نام انحصار یا اسکیل درد یک اصطلاح است که مثلا به شما به مریض میگوین که اگر از 1 تا 10 اما درد گریدینگ کنین کدام درجه میتونید. دردای امای بسیار شدید است و مریض فکر میکنه که قیامت است و میموره و بعض دردها اوقات شدید نیست. اگر درد هر قدر شدید بود شما فکر یک تشخیصی کشنده را میکنید. حال دکتر صاحب دیگه سلاید. خب یہ چیزات تقریبا برات گفتم که مثلا درد کرونری ارتری دیزیز چی رقم باشه، سبسترنال باشه. یک گپ اینجا بسیار مهم است. در دردهای قلبی یک اصطلاح است تیپیکال چست پین و نان تیپیکال چست پین، نان کاردیاک. تیپیکال چست پین او را میگه که ایسی چی داشته باشه، اوصاف داشته باشه. اگر درد سبسترنال بود صحیح ده، کچیر درد د سترنوم شاته و او د 2 دقیقو نه یا د 15 تر 10 دقیقو پورې دوام کولو د ایموشنل سټرس سره او یا د اکزرشن سره زیاتېدو او د نایتروګلیسرین او ریسټ سره کمیدو، دغه درد ته ټیپیکل چست پین وایي. صحیح ہے، یعنی دا ټیپیک د زړه د امراضو لپاره د کورونري ارټري سینډروم لپاره. کچېرې د دغه نه د دې اوصاف نه دوه لرل بیا نان ټیپیکل دی، او کچېرې یو لرلو یا یو هم نه لرلو دا نان کارډیاک پین دی. صحیح دی. دا اصطلاحات په کارډیولوژي کې ډېر مهم دي. نو دلته هم دغه سلیډ کې د خبره کوي داسې نه دي ویلي چې ټیپیکل او نان ټیپیکل، ټیپیکل اټیپیکل ویلي، خو کچېرې دا درې واړه موجود وي ټیپیکل دي او که دوه موجود وي اټیپیکل دي، که یو هم نه وي موجود بیا نان ټیپیکل دي. صحیح دی، یا نان کارډیاک. بل سلیډ. دا مې ډاکټر صاحب ویلی، دا هم دا سلیډ واړه، دا مهم سلیډ دی که نه. دا د چست پین درد دی، ټیپیکل چست پین دی. د دې ځای نه منشا اخیستې راډیټ کېږي او دا د راډیوس ساحې ته راځي. او په دې بل عکس کې ګورئ، د بل عکس واړه ډاکټر صاحب، دې ته لیونسن وایي. مریض د چست پین سره چې راځي که چېرې کورونري ارټري ډیزیز ولري یا خصوصا ام آی ولري، لیونسن دا خپله سینه یې نیولې وي د سوک غوندې که نه، داسې ځان یې راټول کړی وي، دې ته لیونسن وایي. او دا دغه سین کې ولري د زړه امراضو ته یا اسکیمیک هارت ډیزیز ته به ډېر پام کوئ. بیا یو بله اصطلاح ده انجینا اکویوالنټس. ځینې مریضان چست پین نه لري خو دغه اعراض که ولري او ته دغسې مریض وي چې هغه ریسک فیکټرز لري او هیستري د اسکیمیک امراضو هیستري لري. ریسک فیکټر د اسکیمیک امراضو لپاره تاسو پېژنئ نو هایپرټنشن، ډیابیټ او های کولیسټرول، اوبیسیټي، لایف سټایل او دغه شیان ولري. جینیټیک پریډسپوزیشن، یو مریض دی تاسو پېژنئ چې پریډسپوز دی د اسکیمیک هارت ډیزیز لپاره، عمر زیات دی او هیستري درته معلومه دی. که هغه د دغو اعراضو سره هم راغی چست پین نه و، ډسپنیا سره، فینټنس سره، یعنې د هغه سره سینکپي سره، فټیک سره، ډیاپوروز سره، نازیا سره، زړه بدوالی یې لرلو، خولې یې کولې، دغه شیان هم د انجینا سره مساوي دي. صحیح دی. یعنې یوازې د زړه امراض
یوازې چیست پین نه ورکوي که نه، نور هم داسې نښې نښانې ورکوي. ځینې مریضان دي چې په هغو کې چیست پین نه ورکوي، لکه مثلا ډیابیټیک مریضان، ښځې او د ډېر عمر د لوړ عمر کسان، هغه چې رینل فیلر لري، په دغو کسانو کې ممکن چیست پین ونه وي. صحیح ده، یو بل عرض پکې وي، یا هم داسې په عادي سکرین کې هغه شي که نه، سکرینینګ کې تاسو ته معلوم شي چې دا هغه لري کورونري ارټري ډیزیز لري. بل سلاید ډاکټر صاحب. او په دغو مریضانو کې کیدای شي فزیکل ایگزامینیشن نارمل وي یا څه مشکل ونه لري، او یا کیدای شي کومې نښې پکې وګورئ دی. خو دا سلاید تېر کړه ډاکټر صاحب، دې کې څه شی نشته. اورټیک سټینوزس چې دی، اورټیک سټینوزس زیاتره د مارفان سینډروم په مریضانو کې او د خو دا نور علتونه دي چې مثلا اورټیک سټینوزس، اورټیک ریګورجیټیشن، پلمونري هایپرټنشن او هایپرټروپیک کارډیومایوپاثي هم باید ستاسې په نظر کې وي چې کله یو مریض چیست پین لري نو یوازې کورونري ارتریسکلروزس نه دی، نور مرضونه هم شته چې چیست پین ورکوي. مطلب دا دی چې د دې پریزنټیشن ټول مطلب دا دی چې د یو عرض تر شا یا د یو سیمپټوم تر شا څومره لویه دنیا پرته ده، او دا لویه دنیا تاسو څنګه سپړئ، د رازونو یوه دنیا پرته ده. د ډاکټر وظیفه دغه ده، د واقعي ډاکټر، د کلینیکل، د واقعي کلینیشین، چې د رازونو دغه دنیا د خپل نالج، د خپل سکلز واسطه وپلټي او په هغو کې دقیق هغه کاس پیدا کړي. لکه په یو لوی ګودام کې تا نه یو هغه ورکه دی، یو کوچنی شی درنه ورک دی، ته پسې ګرځې څنګه یې پیدا کوي. اوس د دې علتونو تر شا هغه دی که نه چې سپین چې تا ته یو مریض وویلو تا نه مثلا په دریاب کې یوه مرغلره ولوېده، نو په دې دریاب کې به ته پسې ګرځې، دا مرغلره به پیدا کوي، هغه تشخیص دی. خو ډاکټر صاحب دا سلاید تېر کړه. ها، په نان اسټیلیویټینګ ایم آی کې دا مې درته وویل چې اکیوټ کورونري سینډروم درې، هغه د یو مثلث غوندې درې زولې لري که نه. تر ټولو شدید اسټیلیویټینګ ایم آی دی، بیا لږ شدید چې په هغه کې کورونري شریان مکمل بند وي، او په د ان اسټیلیویټینګ ایم آی کې سب ټوټل بند وي، یعنی لږ غوندې جریان لا هم وي. او په انسټیبل انجینا کې مکمل نه وي بند، جریان وي خو د پخوا د سټیبل نه شدید شوی وي. صحیح ده. دا چې د 10 دقیقو نه زیات دوام کوي او ریلیټیولی ریسنټ شروع شوی وي او کرسینډو پیټرن لري، یعنی زیاتېدونکی، ورو ورو زیاتېږي. ډاکټر صاحب تېر کړه، دا هم تېر کړه چې اوس هغه اصلي بحث ته راشو. دا مې تاسو ته وویل چې مثلا څنګه مثلا د ایم آی درد هیوي وي، سکویزینګ وي او کرشینګ، لکه فشار یا دروندوالی حس کوي یا ګرفتګي، او کیدای شي دغه په انجینا پیکټورس کې هم وي خو دلته شدت زیات وي. په ایم آی، په انسټیمي، په دې هغې کې شدت بیخي فوق العاده زیاتېږي او مریض داسې فکر کوي چې ډوم لکه قیامت چې راځي، او هغې زیات وي، سیویریټي زیات وي او ډیپریشن یې زیات وي. په دې نورو کې مثلا په که چېرې انجینا پیکټورس وي او سټیبل وي، انسټیبل وي، تر 10 دقیقو پورې، 15-20 دقیقو پورې، خو په دې ایم آی کې چې وي تر 10 دقیقو پورې، او هم سیویریټي زیاته وي، هم ډیپریشن زیات وي، هم د مریض هغه زیات وي که نه، ویره ډېر زیات وي، مریض ډېره زیاته ویره لري، فکر کوي چې مړ کېږي. بل سلاید ډاکټر صاحب. او اسوسییټډ فیکټرز مثلا ورسره وي، ویکنیس ورسره وي، سویټینګ ورسره وي، نازیا، زړه بدوالی ورسره وي، ومیټینګ ورسره وي، ویره لکه ما درته وویل که نه، او امپینډیک ډوم، د مرګ او د قیامت ویره لري، فکر کوي چې مړ کېږم او یا قیامت را روان دی، یعنې ډېر شدید دردونه وي. د دې نه تاسو تصور وکړئ چې یو مریض څومره په تکلیف. ډاکټري دا د دغسې مریضانو سره مرسته.
دغه ډاکټر صاحب یو سلاید دی ډېر مهم چې په دې کې تاسې وینئ چې ځینې کرایټیریاوي که درد ولري چیست پین هغه د اکیوټ MI احتمال زیاتوي، احتمال زیاته چې MI وي. هغه مثلا راډیشن د رایټ آرم ته او لیفت آرم ته او اسوسییټډ وذ اسکریشن دغه شیان چې دي دغه اوله هغه کې کټګورۍ کې دا د امکان زیاتوي، احتمال ډیر زیاته چې دا د MI له کبله وي. او د لاندې کوم درد که د لاندې هغه لري خصوصیات لري که نه، مثلا پلیوریټیک وي، پلیوریټیک چې کله ساه اخلي او ورسره زیاتیږي، او یا پوزیشنل وي چې مریض کوږ شي وي خوته شي یا واوړي را واوړي درد زیاتیږي کمیږي. درد هغه وي تیره وي شارپ یا غوڅونکی. درد د پلپیټیشن سره ته په سینې باندې زور وکړي مریض باندې درد زیاتیږي یا کمیږي. د MI درد د کورونري آرټري سینډروم درد چې دی د هغه د پلپیټیشن سره یا د پلپیشن سره اړیکه نه لري. او د انفراممري هغه نه ساحې نه لاندې وي که نه، او د اګزرشن سره اړیکه نه لري. مثلا که چیرې یو مریض حرکت کوي یا فعالیت کوي یا منډه وي په دې وخت کې درد نه وي، نو د دې ډېر کم احتمال دی چې دا به د MI درد یا د کورونري آرټري ډیزیز درد. صحیح دی. دا ډېر مهم سلاید دی. تاسو سره مرسته کولی شي چې د دې پوښتنو په اساس دا پوښتنه به د مریض نه کوې، دې باندې ته نه پوهېږي، دا به د مریض نه راوباسي دا خبرې، او دا چې څنګه یې راوباسي دا ستاسې په کلینیکي سکیل پورې اړه لري چې باید لوړ شي. بل سلاید خو په اورټیک ډایسیکشن کې مخکې مې هم درته وویل چې هغه ډېر ناڅاپه شروع کېږي، غوڅونکی درد وي، تیره غوندې درد وي که نه، او ډېر شدید وي، او شاته د انټراسکپولري ایریا ته هغه کېږي منتشر کېږي، او اکثره د شاک سره د پلس ډیفیسیټ ورسره وي. ځکه چې که چیرې مثلا اورټیک ډایسیکشن په آرک کې وي، اورټیک آرک کې، نو بیا د اورټیک آرک نه چې کوم شریانونه منشا اخلي هغو ته وینه نه رسېږي. په هغو ځایو کې مثلا کېدای شي ویکنیس وي په لاسو کې یا په پښو کې، یا مثلا که لاندې وي مثلا اسینډینګ هغه وي که نه، ډایسیکشن وي په اسینډینګ اورټا کې، د اسینډینګ اورټا نه چې کوم شریانونه منشا اخلي هغو ځایو ته وینه نه رسېږي. نو مختلف هغه ورکوي، خو لوی خصوصیات دا دی چې ډېر ناڅاپه شروع کېږي، ډېر تیره او شدید درد وي، او د شانو په ځای د شولډر په ځای رایټ او لیفت منډیبولا او څه شي په ځای شاته هغه کوي، انتشار کوي، دې ځایونو ته انتشار نه کوي د اسکیمیک دردونو په شان. صحیح ده. بل سلاید ډاکټر صاحب. خو په دې کې هم مثلا تاسو باید هغه وکړئ که نه، لکه مخکې مې درته وویل چې پلس ډیفیسیټ وي، ځکه چې د کوم شریانونه چې منشا اخلي هغه وي، هغو ته وینه نه رسېږي که نه. نو هایپرټینشن لري یا مریض هایپوټینس وي، اورټیک ریګرج لري، او نیورولوژیک فینډینګ لري، هیموپلیجیا کېدای شي مریض ولري، ځکه چې علت مې درته وویل چې هغو ځایونو ته وینه نه رسېږي که نه. باول اسکیمیا کېدای شي ولري، ځکه چې ابډومینل اورټا ته جریان مکمل نه رسېږي چیرې ډیسینډینګ اورټا کې هغه وي. او مایوکارډیل اسکیمیا کېدای شي ولري، د هغه چې دي کورونري آرټري شریانونه چې دي درې دانې لیفت او LCX او LAD او RCA رایټ کورونري آرټري دا د اورټا د قاعدې نه منشا اخلي که نه. نو که چیرې په دا ډېر شروع کې ټیر شوی وي یا اورټیک ډایسیکټ شوی وي په ډېر شروع کې، کېدلی شي چې د کورونري شریانونو ته حتی وینه ونه رسېږي او MI ورکړي. نو په دې لحاظ هغه دی دا هم ډېر کوشنده یا وژونکی حالت دی. بل سلاید ډاکټر صاحب. پریکارډایټس هم مهم هغه دی، او یو هغې دا د نښې دا دی چې دا ټرپیزیس عضله چې دی په زموږ په غاړې کې
د پریکارډایټس درد ټرپیزیس عضلې ته ځي خو د ام آی درد ټرپیزیس عضلې ته نه ځي. که چېرې یو مریض وي چې درد مې دې ځای ته راځي د ټرپیزیس عضلې ته، تاسو پریکارډایټس ته خامخا سوچ وکړئ. او درد پلیوریټیک وي، دغه درد داسې دی چې کله چې مریض څملي په بیډ کې څملي آرام څملي درد زیاتېږي، ځکه چې د هغه چې دی پلوراوي چې دي دا سره جنګېږي که نه سره سولېږي. خو کله چې داسې کیني مخ ته کیني راکوږ شي نو پلورا د زړه نه رالرې کېږي، یو څه فاصله پیدا کېږي، د مریض درد آرامېږي. دلته لیکلي که نه چې اګریویټنګ په سپاین پوزیشن سره او کله چې مخ ته کوږ شي لینینګ فارورډ نو درد کمیږي. دا د پریکارډایټس یوه ډېره مهمه نښه ده چې باید د هغه سره تشخیص کوي. خو د ام آی دردونه ما درته وویل چې د پوزیشن سره اړه نه لري، صحیح شوه. هغه څه شي سره زیاتېدل د اګزرشن سره، د اګزرشن سره زیاتېدل او د نایټریټ او د آرام سره کله چې مریض څملي درد آرامېږي. خو په پریکارډایټس کې کله چې څملي زیاتېږي، دا ډېره مهمه نکته ده که نه. یعنې که دغه نکته ستاسې زده وي، یو مریض چې په د ملاستې په وخت درد زیاتېږي دې ته تاسو باید د ام آی فکر ونه کوئ، ځکه د ام آی درد که ستاسې زده وي چې هغه په اګزرشن سره دی، پاڅېدو سره دی یا په تلو سره دی، نو بیا پریکارډایټس او ام آی نه درله غلطېږي. بل سلاید ډاکټر صاحب. دا هغه که دا نه دي پکار دغه شان تېر کړم. پلمونري امبولیزم هم مهم هغه دی. که چېرې یو مریض مثلا 4 هفتې بستر وي یا مثلا خصوصا هغه مریضان ورته پام وي چې مثلا د فیمور فریکچر لري، په کور کې پاتې وي یا په اورتوپیدي کې بستر وي. خصوصا اورتوپیدي ډاکټران اکثر وخت کله کله مریضان چې بیډ ریسټ لري د فریکچرونو د لحاظه هغو ته هغه نه ورکوي، د انټي کوګولانټ زیاتره نه ورکوي یا ورته پام نه وي شوی. نو چون بیډ ریسټ وینه هغه کوي، د وینې حرکت ټکنۍ کوي، نو په دې خاطر هغه کېږي دا ډي وي ټي ته لاره جوړوي. ډي وي ټي چې جوړه شوه، ډي وي ټي ځي امبولي ورکوي، رایټ وینټریکل ته ځي، د رایټ وینټریکل نه ځي پلمونري ارټري ته، او په پلمونري ارټري کې بالاخره یو ځای ته رسیږي چې د امبولي قطر د پلمونري ارټري نه زیات وي، هلته بندېږي. هلته چې بنده شو مریض ته چیسټ پین پیدا کېږي او نفس تنګي ورته پیدا کېږي، ډسپني ورته پیدا کېږي او درد هم ډېر شدید دی، ټکیپني ورته پیدا کېږي او پین هم پلیوریټیک وي. صحیح ده. نو دغه هغه چې دي دا خبرې باید ستاسو په پام کې وي. کله چې یو مریض د چیسټ پین سره راځي دا هغه به هم ورنه اخلئ. مثلا زیاتره په ښځو کې مهم دي که نه، هغه ښځې چې هغه لري د پروډکټیو هغه کې وي، ایج کې وي، زیاتره د پریګننسي په وخت کې، د حاملګۍ په وخت کې زیاتره وخت چون حمل چې په اخرو هفتو کې وي د لاندې د حوصلې په شریانونو او رګونو باندې فشار راوړي، وزن زیاتېږي، هلته د وینې جریان هغه کېږي، مختل کېږي او بالاخره ډي وي ټي ته لاره جوړوي. زیاتره پریګننسي مریضان کې تاسو لیدلي وي هغو ډي وي ټي سره راځي او بیا پلمونري امبولیزم ورکوي. پلمونري امبولیزم د ډي وي ټي یو کمپلیکیشن دی. په دې مریضانو کې ټکیکارډیا وي او پخوا د ډي وي ټي تاریخچه لري او کېدای شي رایټ هارټ فیلر وي ورکوي. رایټ هارټ فیلر څوک ویلی شي چې ولې ورکوي؟ صحیح ده چې خبرې نه کوئ. زه به ځکه ورکوي چې کله چې رایټ هارټ فیلر پمپ دی که نه، رایټ وینټریکل کومې خوا ته پمپ کوي؟ پلمونري ته که نه. کله چې پلمونري بند وي دې خوا نه چې پمپ کوي نو پمپ باندې فشار راځي، بالاخره پیل کېږي او ټرایکسپیر ریګورجیټیشن ورکوي، ځکه چې په پلمونري ارټري کې چې بند شي هلته فشار لوړېږي، هغه فشار راځي رایټ وینټریکل ته، رایټ وینټریکل نه فشار انتقالېږي همداسې شاته بکورډ او هغه باندې په ټرایکسپیر باندې ټرایکسپیر ریګورجیټیشن ورکوي.
او P2 یې لوړ وي، دا هم یو ډېره کلینیکي نښه ده چې تاسو مثلا پوهېږئ چې د زړه دویم اواز A2 P2 دی که نه. چون په دې ځای کې P2 په پلمونري ارټري کې فشار لوړ وي، که چېرې په اورټا کې فشار لوړ شي او یا په پلمونري ارټري کې فشار لوړ شي، نو د زړه دویم اواز هغه کېږي، لوړېږي، A1 A2 چې ورته وایي، نو هغه هم هغه کېږي. تاسو تشخیصولی شئ، البته هغه چې کله تاسو ډېر واورئ هغه سکیل مو هغه کېږي، زیاتېږي خپله. کېدای شي پلمونري هایپرټینشن وي، په هغه کې هم سویلینګ وي او رایز جي وي پي وي. جي وي پي هم خپله داسې یو هغه دی چې جي وي پي چې تاسو زده کوئ یو لیکچر باید ورباندې واخلئ چې هغه کوم ویوونه دي، څرنګه کلینیکي تشخیصیږي او کوم ویو دی، کوم مرض نښه دی، هغه هم نو اوږد بحث دی، هغه به بیا بل وخت وکړو. او لیفټ پاراسټرنل لیفټ وي، دا سلاید هم ډاکټر صاحب واړو، دا مې هم درته وویل، دا واړو. نیموتوراکس هم یو ډېر وژونکی تشخیص دی. کله چې مثلا د سږو په پلوراو کې هوا جمع شي او د راوتلو لارې نه وي، نو هغه بیا میډیاسټینم شفټ کوي او لنګس تر فشار لاندې دومره نیسي چې بالاخره وینوس ریټرن کموي او مریض شاک ته بیایي. دا هم وژونکی بیماري ده چې بالاخره باید مریض ته ټیوب واچول شي که نه، توراکل ټیوب، او هغه ورنه راویستل شي، هوا ورنه راویستل شي. نو دغه هم پلیوریټیک چست پین ورکوي او ډسپیا لري، مریض هغه وي ده یوې خواته مثلا کېدای شي اوازونه بیخي نه وي او بلې خواته ټمپانیک زیات شوی وي، ریزونانس زیات شوی وي، ځکه چې ته لکه مثلا ډول غوندې چې هوا پکې راجمع شي، هغه ټمپانیک زیات شوی وي. دا سلاید ډاکټر صاحب غواړم. ها نیمونیا کې خو تاسو پوهېږئ چې مثلا پروډکټیو کپ لري، فیور لري، پلیوریټیک چست پین لري او ریسپیریټري ډسټریس لري مریض که نه، او کېدای شي چې په هغه باندې مثلا که لوبر نیمونیا وي یو خوا یې ډل وي، تاسو چې کله مریض پلپیټ کوئ هغه تاسو ته معلومیږي چې په دې خوا کې اوازونه زیات دي، په دې خوا کې کم دي، لوبر نیمونیا، یعنې په فزیکل ایگزامینیشن باندې پیدا کولی شي. بل سلاید ډاکټر صاحب. ها دغه سلایډونه زر زر واړوه، په دې جټ کې مثلا هټبرن وي او دا سلایډونه تاسو خپله وګورئ. یو مهم شي ته به راشو ځکه چې وخت کم دی، زه نه پوهېږم چې څومره وخت لرو، که په دې ټولو باندې تمرکز وکړو مسله یو څه هغه کېږي. زه غواړم چې لږ یو څه کلینیکل شان درته وښیم، د ای سی جي هغه ته راشو که نه، ای سی جي برخې ته. دغه صرف هغه امراض دي او نښې دي چې مثلا چست پین ورکوي، که چېرې مثلا جرډ وي څه رقم نښې ورکوي، درد څه ډول وي، او که چېرې بل سلیډ ته لاړ شه ډاکټر صاحب، مثلا که چېرې سپزم وي څه رقم درد ورکوي که نه، بل سلیډ ته لاړ شه، دغه سلیډ باید تاسې خپله ووایئ. که کلیزیا وي یعنې هغه وي که نه نیرولجیا دی، هغه د مرۍ چې هغه شوي وي، شله شوي وي، د مرۍ برخه شله شوي وي او لوور سپیکټرم یې په هغې کې څه مسله وي، څه رقم دردونه وي پکې، دا تاسو خپله هم ویلی شئ. خو څه چې مهم دي په ای سی جی کې زه درته وښیم چې یو څه مسله، دا سینډروم هم مې درته وویلو چې د مرۍ او د معدې اخري برخه د ډېرې هغه د لاسه د زیات شدیدو استفراقاتو او ریچینګ د لاسه څیرې شي. دا ټول علتونه دي چې چست پین ورکوي. راځه ډاکټر صاحب، راځه راځه راځه. دا ایزوپاجایټس دی، پیپټیک السر ډیزیز دی، پانکریاټایټس ډېر شدید دردونه ورکوي او هغه نازیه او میټنګ ورسره لري، لو ګریډ فیور لري او د کمربند غوندې راډیټ کېږي که نه، ډېر سیویر وي، دغه شیان هم ورسره لري. دا دردونه هم د چست وال دردونه
دا ټیټس چې دی یو المانی هغه و پروفیسر و په 1921 کې ټیټ سینډروم هغه کړی و چې کله وړي وړي تروماوي وي سره جامع شي دا د هغه چې وي دا کارټلیج انفلامټ کی دا سلیټ تیر کړه ډاکټر صاحب هرپس زوستر دا هم ډېر شدید دردونه ورکوي او وایروسي مرض دی چې باید زر تداوي شي وایرل خو دې کې مثلا پولې وي که نه بلسټر او برنینګ پینونه وي لکه الیکټریکل پینونه پرستیزیا وي ورسره او د خپل هغه سره مثلا د خپل ډرماټوم سره د نرو کوم هغه چې دی مجموعه چې دی د هغو سره تړلې وي چې د کومې ساحې هرپس دی دا هم تیر کړه ډاکټر صاحب دا صرف د هغه دپاره باید تاسو یاد کړئ که چیرې هیڅ نه وي مثلا د سوماټیک علتونه مو پیدا نه کړل کېدای شي پنیک اټیک وي مریض انزایټي لري ویره لري او سټریس لري ډپریشنونه لري دا ټول هغه دي ښه مریض ته به چې چیسټ پین لري اول به په هغه ورته کوئ ای سی جي ورته کوئ ای سی جي به ځکه ورته کوئ چې اول باید هغه رد شي اکیوټ کورونري سینډروم رد شي که چیرې په ای سی جي کې د اس ټي او ټي ډس آرډر وي دې ته هغه وایي مطلب اس ټي سیګمنټ الیویټډ وي یا ډیپریس وي او هغه چې وي ټي ویو چې وي یا ټي موجه هغه سرچپه شوي وي انورټ شوي او 0.2 ملي وولټه ډیپ وي که نه 0.2 ملي وولټه په ای سی جي کې هغه د دوی خانې دي دوی کوچنۍ خانې 0.1 ملي وولټ یوه کوچنۍ خانه دی خو پورته خواته ای سی جي دوه عمودي هغه لري دغه تر وړه ډاکټر صاحب چې زه عملا درته وښیم د بل سلیټ کې ای سی جي شته بل سلیټ کې دا په ای سی جي کې یو دغه هغه دی د زما کرسر وینئ که نه کرسر ښکاري درته هلو هلو زما کرسر ښکاري دکتر صاحب عزیز از ما کار میکنه برتون یک کس بگوین کرسر ما معلوم میشه نه نه جناب دکتر صاحب از شما معلوم نمیشه اوکی معلوم نمیشه باز چی رقم نشان بدیم ما چی را سی جی د می سی جی گپاس نه خو صحیح ده تاسو د ای سی جی ته فکر وکړئ بیرته زوم کنید د مو سلاید شور د می سی جی فکر بکنین بسیار مهم است یه افقی که است خط افقی یه وقت است زمان است و عمودی که است دمپینگ که برش میگه این ولتیج است یا کپاسیتی همو ظرفیت برق این بالا که است یک میلی ولت است یک میلی ولت دا چی میآید دا خانه کوچک و هر یک خانه کوچک 0.1 میلی ولت است از این خاطر این باید به شکل نرمال دو خانه باشه در امای یا در اسکیمیک هارت دیزیز اموتی که تغییر انورت باشه یا سرچپه باشه دو حالت باید داشته باشه یکی که مثلا سیمتریکل باشه از هر دو طرف تی باید به شکل سیمتریکل سیمتریکل مطلب یه است ببینین یا نه نمیفهمم و دو خانه باید دیپ داشته باشه اگر این خصوصیت داشت به امراض اسکیمیک فکر بکنین خب خیر او باز در چی سی جی برات میگم
وقت درس ECG بود باز برای تشریح میکنم. په دې ECG کې وګورئ ډېر مهم شی پکې دی. د دویم لیډ او دریم لیډ کې چې دی په دې کې ST elevated دی، یعنی د ST سیګمنټ چې دی لوړ دی، صحیح دی، او په یعنی وخت دې ته انفیریور لیډونه وایي، صحیح دی، ځکه چې دا لاندې دي، د زړه لاندې برخې نه عکسونه اخلي، د کمرو غوندې. په دې کې ST elevated دی او د بلې خوا ته په V1 کې V2 کې V3 کې دا چیسټ لیډونه دي، یعنی پورتنی لیډونه دي. په دې کې ST ټیټ دی، یعنی ST ډیپریشن دی، دې ته ریسیپروکل چینج وایي. د MI یوه نښه ده، دا ډېره مهمه خبره ده چې ST الیویشن ریسیپروکل چینج وي، یعنی که په انفیریر لیډونو کې ST الیویټډ وي، په انټیریر کې به ډیپریسډ وي، او که په انټیریر کې ST الیویټډ وي، په انفیریر کې به ډیپریس وي. صحیح ده. دلته چون ST الیویشن په دې سلایډ کې تاسو ګورئ، که چیرې ST الیویشن په دویم او په دریم لیډ کې الیویټډ دی نو دې ته انفیریر MI وایي. تاسو په ECG کې دا هم معلومولی شئ چې دا کوم شریان باندې، صحیح دی. زړه کې 3 شریانونه دي مهم چې هغه MI ورکوي، یو رائټ کورونري ارټري او بل لیفت کورونري ارټري، بیا هغو کې مثلا LCX دی او LAD دی. نو دې سلایډ کې ټیپیکل MI دی، انفیریر MI. په لیډ 2 او لیډ 3 کې ST الیویټډ دی او په V1 V2 V3 کې تر V6 پورې ST ډیپریس دی، یعنی په لاندې لیډونو کې، په لاندنیو لیډونو کې ST الیویټډ دی او په پورتنیو کې سرچپه ډیپریس دی. که په پورتنیو کې الیویټډ شي بیا به په لاندنیو کې ډیپریس وي. اوس دا درته وایم چې دا ولې مهمه ده. تاسو بل سلایډ راوړئ. په دې سلایډ کې دا د پریکارډایټس سلایډ ده. په دې کې که تاسو وګورئ د PR سیګمنټ ډیپریس ده. PR سیګمنټ د P نه تر R پورې دا سیګمنټ ډیپریس ده. په دې کې هم ST الیویشن شته. ګوره په دې ټولو کې ST الیویټډ ده، خو د MI د الیویشن سره یو فرق دا ده، دوه ډېر مهم فرقونه لري چې یو په پریکارډایټس کې د ST الیویشن ډیفیوز وي، یعنی په ټوله ECG کې پورته وي، په ټولو لیډونو کې پورته وي. خو د MI په لیډ کې که هغه مخکې ECG تاسو بیا وګورئ په هغې کې په 2 لیډونو کې پورته وه، په نورو لیډونو کې ریسیپروکل چینج و. په پریکارډایټس کې ST الیویټډ وي خو ډیفیوز په ټولو لیډونو کې پورته وي، ډیفیوز ST الیویټډ او PR ډیپریشن وي. بله مهمه خبره دا ده چې د MI ST الیویشن چې وي هغه کانویکس وي. کانویکس یعنی محدب وي، او د پریکارډایټس ST الیویشن چې وي د کانکیو وي. کانکیو یعنی مقعر. دلته تاسو د ST الیویشن وګورئ، ګوره د بیسلاین نه پورته دی، ST د بیسلاین نه پورته ده، خو مسله دا ده چې یو کانکیو ده او بل دا چې ډیفیوز ده، په ټولو لیډونو کې ST الیویټډ ده. په دې خاطر دا پریکارډایټس ده او هغه MI ده. بل سلایډ. دغه ټیپیکل ECG دی، هغه د لپاره د پلمونري امبولیزم د لپاره. پلمونري امبولیزم یوه نښه لري چې یو ټکیکارډي لري او بل د S1 Q3 او T3 په نوم یوه نښه لري. S1 یعنی په اول لیډ کې S هغه لري، موجه لري، S ډېر ژور وي. د اول لیډ وګورئ په دې کې S ده. بیا د دریم لیډ ته چې راشئ، دریم لیډ ته په دې کې هغه ده د کیو هم ده، د QRS په اول کې کیو ویو ده او بل T انورژن ده. په دغه لیډ کې ګوره ټوله T انورژن د سرچپه T ده. دې ته S1 Q3 او T3 نښه وایي. دا په ECG کې د پلمونري امبولیزم ټیپیکل نښه ده. صحیح ده. ښه، اوس دا سلایډ تېر کړه.
په رادیوګرافي کې هم کېدلی شي چې تاسې مثلا ځینو شیانو ته اشارې وکړئ. دا سلیډونه تېر کړه ډاکټر صاحب. دا مثلا د نمونیا هغه دی رادیوګرافي دی، د نمونیا اکسره دی. دا لوبې کسای لوبر نمونیا یو لوبې بیخي کنسولیډیټر دی، نو تاسې کولی شئ چې پوه شئ چې دا نمونیا دی. بل سلیډ دا د اورټیک ډایسیکشن رادیوګراف دی یا اکسرې دی. میډیاسټین مې څومره پراخ کړی، وایډ میډیاسټین نوم ورته وایي. صحیح ده. بل دې ته همپسین وایي. په دې برخه کې د مثلث غوندې یوه نښه چې وینئ دې ته همپسین وایي. د پلمونري امبولیزم دپاره ټیپیکل نښه دی. او په دې بلې کې ویسټ مارک سین ورته وایي. په دې بل سلاید کې په هغې کې اولیګیمیا وي، دا سپینې نښې چې ګوره په دې رادیوګرافي کې دغو ځایونو ته اکسیجن سم نه رسیږي، دې ته اولیګیمیا وایي. او دا د پلمونري امبولیزم یوه ټیپیکل یا سپیسیفیک نښه ده. بل سلیډ ډاکټر صاحب. کارډیاک بایومارکر هم مهم دي. د بل سلیډ راوړه ډاکټر صاحب چې په هغې کې لیکل شوي کارډیاک مارکرونه سیکا ام بي، ټروپونین او مایوګلوبولین. په دې کې تاسو ته لیکل شوي چې کوم یو په څومره وخت کې لوړیږي او څومره وخت پورې دوام کوي او څو ساعته بعد لوړیږي. بیا به څنګه ګورئ، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اوس د های سنسیټیو ټروپونین کیټونه راوتلي په ایمرجنسي هغې کې شته، روغتونونو کې په افغانستان کې هم شته. زه چې وم په افغانستان کې چې کار کولو دا ټولو شپخانو کې شته. تقریبا یو ډول کیټونه دي چې وینه ور واچوي، څو دقیقو کې معلوموي چې ټروپونین یې پازیټیو دي که نه. د چیسټ پین په مریضانو کې مهمه خبره دا ده چې باید بیا یې کارډیاک ټروپونین یا کارډیاک مارکرونه چک کړي. که په اول ساعت کې د کارډیاک مارکرونه چک کړل او مریض کې کارډیاک مارکرونه منفي وو، مطلب دا نه دی چې دا ام آی رد شوه. 2 ساعته وروسته به بیا کوي. که بیا مثبت نه وو 3-4 ساعتو پورې به بیا کوي. 2-3 ځلې به کوي څو پورې، ځکه چې کله کله کارډیاک مارکرونه 1 ساعت وروسته یا نیم ساعت وروسته نه مثبت کیږي، وروسته مثبت کیږي. دغه وګورئ، مثلا دا ټروپونین تاسې وګورئ، سیکا ام بي وګورئ که نه، مثلا 20 ساعته وروسته د اوج ته رسیږي او بیا ورو تر 2-3 ورځو پورې هغه وي که نه، ورو بیرته نارمل حالت ته راځي. او ټروپونین که وګورئ مثلا تقریبا 25 ساعته وروسته اوج ته رسیږي او بیا داسې ورو تر 2 ورځو پورې ادامه کوي. دغه کې یوه بله کلینیکي خبره دا ده چې کله کله مریضان ریکرنټ ام آی لري که نه، د ام آی دویمه حمله ورباندې راځي. بیا چون د ټروپونین وخت ډېر اوږد دی، نو ټروپونین که ته ورته معاینه کې هم ټروپونین خو د پخوا نه لوړ وي که نه، د اولې حملې نه هم لوړ وي. نو که مثلا 2 ورځې وروسته یا 3 ورځې وروسته په مریض باندې بل حمله راشي، بل چیسټ پین ورباندې راشي، بیا نو ټروپونین ګټه نه کوي، ته به سیکا ام بي ورته کوي. ځکه سیکا ام بي 2 ورځې یا 3 ورځې وروسته نارمل کیږي. که بله حمله ورباندې راځي نو بیا که سیکا ام بي بیا لوړ وي، بیا د ریکرنټ ام آی امکان ډېر زیات دی. دا یوه کلینیکي پوینټ دی چې ستاسې په ذهن کې باید وي. بل سلاید دا هغه واړوه، دا پرسنټایل او دا بل خبره دی، دا هغه هم واړوه. په دې کې دا سلاید هم مهم نه دی. زه د سلاید نه تېر شو. دا د پلمونري امبولیزم دپاره یو سلاید دی چې ډېر مهم دی، چې مثلا تاسې د پلمونري امبولیزم شک په کومو مریضانو کوئ. دا یو سکورینګ سیستم دی. که چیرې یو مریض ډي وي ټي لري، د ډي وي ټي نښې لري، 3 نمرې به ورکوي. که چیرې بل تشخیص امکان یې ډېر کم وي، 3 نمرې به ورکوي. که چیرې هارټ ریټ پورته وي، د 100 نه پورته وي، دغومره نمرې. خو که چیرې نمرې د 4 نه زیاتې وي، نو های پروبابیلیټي ده چې پی ای وي. او که چیرې کم وي نو بیا احتمال کم ده. دې ته ویل کرایټریا وایي او په کارډیولوژي کې ډېره زیاته مهمه ده. مریضان ورباندې سکورینګ کېږي، مریض نه پوښتنې کوي او
کچېرې احتمالي پورته وي 4 یا 5 نمرې واخیستې نو مریض ته به ډایرکټ هغه کوي دا د پلمونري امبولیزم سکرینینګ به ورته شروع کوي د ډایمر به ورته کوي او د ډایمر پوزیټیو وي سي ټي سکن بل سلاید دا ډاکټر صاحب یو ډېر مهم د ټول پریزنټیشن نچوړ دی که دغه سلاید دغه 2 سلایډونو باندې تاسو پوه شوئ بس د ټول لیکچر به درته اسان وي اول د مریض تاسو د مریض روغ او چیسټ پین سره اول حیاتي علایم ګورئ وایټل سین که چیرې مریض انسټیبل وي اول به مریض سټیبلایز کوي او دغه شیانو ته به پام کوي اس ټي الیویټډ ایم آی ته مسیو پلمونري امبولیزم ته اورټیک ډیسیکشن ته او پریکارډل ټمپوناټ ته که مریض انسټیبل وي دغه شیان دي چې مریض ډېر انسټیبل کوي دغه شیانو ته پام کوي مریض سټیبل وي نو ای سی جی او چیسټ ایکس رې به ورته اخلي صحیح دی که چیرې په ایکس رې کې په ای سی جي کې په ای سی جي کې 3 خبرې دي مثلا ای سی جي دی ورته واخیسته یا به اس ټي سیګمنټ الیویټډ وي نو بیا اس ټي می دی یا به مثلا اس ټي الیویټډ اس ټي سیګمنټ به ډیپریس وي او ټي ویو انورژن به وي ټي وی آی ټي ویو انورژن بیا نو دوه دي مسلې دي ته به مریض ته کارډیاک ټروپونین کوي کارډیاک ټروپونین دي چې ورته وکړو بیا دوه خبرې دي که چیرې کارډیاک ټروپونین پوزیټیو وو اس ټي ډیپریشن سره نو د مریض تشخیص ته نون اس ټي الیویټینګ ایم آی او که چیرې نورمال وو نو د انسټیبل انجینا پوسیبلیټي زیاته ده خو که چیرې ډیفیوز اس ټي الیویشن وو لکه ما درته وویل هغه بیا پریکارډایټس وي مخکې مې ای سی جي باندې خبرې درته وکړې فلهذا ای سی جي کې ای سی جي چې اخلئ 3 خبرې به ستاسو په نظر کې وي د چیسټ پین مریض سره چې وي تاسو به په اس ټي سیګمنټ باندې ډېر تمرکز کوئ په اس ټي سیګمنټ او ټي ویو باندې که چیرې اس ټي لوړ وي د 2 ملي متر نه بس دا مریض ایم آی د ډایرکټ نور هغه ورته شروع کوي که نه کار ورته شروع کوي که چیرې اس ټي ډیپریس وي او ټي انورژن ورسره وي نو ټروپونین ته به ځئ که ټروپونین پوزیټیو وي نون اس ټي الیویټینګ ایم آی دی که چیرې نارمل وي انسټیبل انجینا که چیرې اس ټي الیویټډ وي خو ډیفیوز وي یعنې ریسیپروکل چینج نه وي ورسره لکه مخکې مې درته وویل او بل دا چې کانکیو وي نو بیا به تاسو پی آر ډیپریشن هم ورسره ګورئ که چیرې پی آر ډیپریشن وي او ډیفیوزډ اس ټي الیویټډ وي اس ټي الیویشن وي او مریض چې سپین لري نو تاسو به پریکارډایټس په نظر کې نیسئ او یا به مریض باندې لکه ما چې مخکې درته وویل سپین پوزیشن به ورکوئ ورته وایي به چې درد دې زیاتېږي که نه که درد دې زیاتېدو بله نښه ده چې دا پریکارډایټس دی او بیا به یې کینوئ داسې که نه لینینګ فارورډ یعنې مخې خواته کږېدل دا چې مریض کوکې هغه درته وایي چې درد مې اوس ښه شو او چې کله یې څملوي وایي زیات شو نو بیا به هغه نه وروسته ایکو ورته کوي او په ایکو کې تشخیصېږي چې دا هغه خو که چیرې په ای سی جي کې تغیرات نه وو چیسټ ایکس رې به ورته کوي چیسټ ایکس رې کې بیا مثلا که چیرې وایډ میډیسټینوم وو مثلا هلته د نیموتورکس نښه پکې وه او مثلا دلته درته ویلي چې په هغه کې د ایکس رې دې ورته وکړه په مریض کې به څه شی ګوري که نه پیور هغه خپاس هغه دی په ایکس رې کې به نیموتورکس معلوموي اورټیک ډایسیکشن پکې معلومیږي او نمونیا پکې معلومیږي مثلا یو لوبر وي یا مثلا د پلمونري امبولیزم نښې نښانې پکې وي دا ټول هغه چې څنګه مثلا اورټیک ډایسیکشن ته راځي او څنګه مثلا نوره تشخیصونو ته پام کوي نو اکثرې هم مهم هغه لري نقش لري بل سلایډ ته اکثرې دې ورته وکړه دغه اول هغه خو دې وکړو چې مثلا میډیسټینیم وایټ دی او وایټ نه دی لوبر کنسولیډیشن لري نه لري د هغه نه وروسته به راځي که چیرې اکسره نارمل وي اکسره چې نارمل وي بیا نو
ها کچېرې اکسره هم نارمل وي نو بیا درې حالتونه دي. صحیح دی، درې حالتونه به تابع کوي. د مریض ریسک وګورئ د اکیوټ کورونري سینډروم دپاره چې د ریسک څومره دی. صحیح شوه. کچېرې ریسک یې لوړ وي او مثلا د نورو شیانې نارمل وي نو بیا مثلا ای سی جی هم نارمل وي، هغه مې درته وویل چې ان اس ټي الیویټډ ام آی دی، او که ټروپونین هم پازیټیو نه وي او ای سی جی هم نارمل وي خو ټیپیکل چیسټ پین لري، انسټیبل انجینا او خطري فکټورونه لري، دا کیسه باندې خو پوه شوئ دا خو اسانه وه. د پلمونري امبولیزم دپاره به مثلا تاسې پروبابیلیټي ټیسټ ورته کوئ، هغه ویل کرایټیریاوې مې چې درته وویلې که نه، تاریخچه به یې اخلئ چې مریض ډي وي ټي تېره کړې که نه، څه د بل تشخیص امکان شته که نشته، ټکیکارډیا لري که نه لري، ټکیپني لري که نه لري، او نوره پریګننسي تېره کړې، بستر شوی، نوره نښې نښانې لري. هغه نمرې که د 4 نه پورته وي های پروبابیلیټي او که د 4 نه ښکته وي لو پروبابیلیټي. که چې های پروبابیلیټي وي مریض مثلا 4 نه زیات نمرې واخیستې ډایرکټ به سي ټي سکن ورکوي، چیسټ سی ټي سکن، او که چیرې د 4 نه کمې نمرې واخیستې اول به د ډایمر چیک کوي، که د ډایمر های و پازیټیو و سی ټي سکن به ورته کوي، او که پازیټیو نه و نو بیا به په بل تشخیص باندې پام کوي، الټرنیټیو تشخیص، د هغه تشخیصونه چې دي د چیسټ پین نورو تشخیصونو ته وځي. یو بل د اورټیک ډایسیکشن کې مثلا که د اورټیک ډایسیکشن دپاره که چیرې احتمال زیات و مریض ته کولی شي چې سی ټي سکن، ام آی او ټرانسیزوپیجل ایکو او د بله چیسټ ایکو وکړي. که چیرې اورټیک ډایسیکشن تایید شو خو مخکې به زه د اورټیک ډایسیکشن سرجیکل تداوي یا میډیکل تداوي به ورته کوي، او که تایید نه شو نو په بل تشخیص باندې پام کوي. دغه تاسو ته یو نقشه درکوي، لکه موږ درته وویل چې یو موټر روان وي اشاره نویګیشن چې ورته وایي که نه، د نقشې یو هغه وي اوس دې خواته تاو شه، دې خواته تاو شه، په راتلونکي سړک کې ښي خواته تاو شه، په راتلونکي سړک کې چپ خواته تاو شه چې خپل منزلي مقصود ته ورسېږي. دغه د اپروچ یو هغه دی، یوه نقشه ده، یو نیویګیشن دی چې تاسې ډایرکټ لاره نه درنه غلطوي. که په دې نقشې روان شئ تاسې د چیسټ پین مریض نه غلطوئ. بل سلاید ډاکټر صاحب. که چیرې دغه ټول شیان هغه کړل، رول آوټ کړل، مثلا اکیوټ کورونري سینډروم نه لري، مریض ته به بیا څه کوي؟ مریض به د شپږو نه 8 ساعتو پورې مثلا ساتي په بستر کې، دغه کوم کوزونه مو چې وویل دا نه لري، فرضاً د کوزونه نه لري، د شپږو نه تر 8 ساعتو پورې به په هغه کې ساتي، په شپخانه کې. دغه نه وروسته به لاندې ټیسټونه ورته شروع کوي، پروګنوستیکس اسسمنټ یا د نورو هغه دپاره، مثلا د سټیبل کورونري ارټري ډیزیز دپاره. د هغه دپاره د بل سلیډ راوړی و ډاکټر صاحب چې زر زر د سلیډونه واړوه چې زر ته ووایي. دغه هغه چې دی په دې کې به مثلا مریض ته ټریډمیل کوي، د منډې ټیسټ ای سی جي چې ورته وایي، خو په هغې کې انډیکیشنونه دا دي چې که چیرې تا مثلا مریض ته 2-3 ځلې هغې کړې وي، کارډیک مارکرونه دې ورته کړي وي، هغه منفي وي. صحیح شوه. او ای سی جي کې اس ټي او ټي مشکلات نه لري، ډپریشن الیویشن نه لري، او اوس فعال یا اکټیو چیسټ پین نه لري. صحیح شوه. یو بله نقطه هم شته ډاکټر صاحب، او مریض ته د چې کله داخل شوی په شبخانه کې تر اوسه پورې 2یم ځل یا 3یم ځل د کارډیک انزایمونه ورته کړي، هغه هم منفي دي. یعنی کارډیک انزایمونه د 2-3 ځلې ورته کړي، 1 ساعت بعد، 2 ساعته بعد او بیا 6 ساعته بعد، هغه منفي دي، په ای سی جي کې تغیرات نشته، او مریض هغه نه لري، دا اوس اکټیو چیسټ پین نه لري. دا ډېره مهمه ده. که چیرې مریض اکټیو چیسټ پین لري بیا د منډې ټیسټ نه ورته کېږي، خو هغه کانټرا انډیکیشن دی چې دا چیسټ پین اکټیو چیسټ پین کې څوک هغه درنه ونه کړي، منډه درنه ونه کړي، ځکه چې هغه بیا ډېر مرګونی حالت دی.
په دې حالت کې کولای شي چې ته مثلا مریض ته د منډې ټیسټ وکړي او د منډې ټیسټ کونټرا انډیکیشنونه د ځکه د انیمیشن ورکړی چې تاسو ته پام وي کچېرې مثلا په ای سی جی کې ابنورمالټي وي یا اس ټي مثلا په اس ټي کې تغیرات وي په اس ټي سیګمنټ کې یا په ټي وی کې تغیرات وي انزایمونه 82 جګ وي د مریض او یا ایکسرسایز کولای نشي صحیح ده مثلا نار مریض ته خو نه کېږي یو مریض په پښو کې مشکل ده یا عمر یې دغه عمره ده چې ایکسرسایز نشي کولای هغه خو منډه ده 10 دقیقې منډه ده نو بیا به نه ورته کوي او کچېرې چیسټ پین اکټیو چیسټ پین لري یا چیسټ پین زیات شوی وي بیا به هم نه ورته کوي صحیح ده ډېره زیاته مهمه نکته ده چې مثلا که تاسو په مریض باندې شپږ ساعته کار وکړو او کومېلات مو پیدا نه کړو د چیسټ پین نو بیا مجبور یې چې ټریډمیل ورته وکړي دې ته ټریډمیل یا د منډې ټیسټ وایي پښتو کې عام خلک د منډې ټیسټ ورته وایي نو بیا به ټریډمیل ته ځي خو ټریډمیل کې به دا شرایط وي چې ته به اول په نظر کې نیسې انډیکیشن یې دا دی چې مریض ته د 2-3 ځلې کارډیک انزایمونه کړي هغه نیګیټیو دي مریض په ای سی جی کې تغیرات نه لري خصوصا په اس ټي او ټي وی کې د دواړو نارمل دي مریض اکټیو چیسټ پین نه لري او مریض د دې وړ دی چې منډه وکړي کونټرا انډیکیشنونه څه شي دي چې همدغه کونټرا انډیکیشنونه هم دي که مریض اکټیو چیسټ پین لري کنه لري انډیکیشن نشته کلري نشته که په ای سی جی کې تغیرات شته کونټرا انډیکیشن دی که تغیرات نشته انډیکیشن دی که چیرې مریض اکټیو چیسټ پین لري کونټرا انډیکیشن دی کنه لري انډیکیشن دی که چیرې د مریض کارډیک انزایم نیګیټیو وي انډیکیشن دی او که پوزیټیو وي کونټرا انډیکیشن دی دا اسانه خبرې دي کنه یعنی دیو بل سره په تړاو زده کوي بل سلاید ډاکټر صاحب خو هغه نه وروسته مثلا بیا کولی شئ چې تاسو نور ټیسټونه ورته وکړئ ایکو او سی ټي انجیوګرافي او کارډیک ایم آر آی او نور مختلف داسې های لیول ټیسټونه دي ځینې په افغانستان کې شته سی ټي انجیوګرافي شته فرانسویانو شپخانه کې خو سی ټي ایم آر آی کارډیک ایم آر آی په ډېرو هغې کې نشته ډېرو سنټرونو کې نشته نو بیا په افغانستان کې موږ مجبور یو چې انجیوګرافي به مو ورته کوله ډایرکټ انوسیو دی انوسیو معاینه دی خو موږ مجبور وو د ځینې معاینات نشته دی مثلا د ایکوکارډیوګرافي یا د ټریډمیل او د انجیوګرافي په منځ کې ځینې نور معاینات هم دي چې د سپیس ډکوي ډایرکټ انجیوګرافي ته په نارمل ډول په نورو دنیا کې څوک ډایرکټ د ایمرجنسي نه که چیرې چیسټ پین لري او هغه نه دی دا اکټیو چیسټ پین نه دی او ټریډمیل دی ورته وکړو خو ټریډمیل کې هم تشخیص نه شو بیا نو بل معاینه سی ټي انجیوګرافي دی هغه کوونه شو هغه نه وروسته کارډیک ایم آر آی دی او هغه نه دا ځکه ډېرې نان انویسیو دي ډېرې انویسیو نه دي که نه هغه نه وروسته بیا انجیوګرافي دی انویسیو په افغانستان کې چون دا نشته مریض ډایرکټ انجیوګرافي ته وړي او هغه نه دی د نارمل پروسیجر نه دی نارمل اپروچ نه دی صحیح دی په نورو دنیا کې داسې نه کېږي دلته داسې نه کېږي یو اس اے کې او یو کې کې داسې نه کېږي صحیح دی نو بالاخره دا بل سلیډ راوړم نو مطلب دا و ډاکټر صاحب د دې ټول هغه نه خدای وکړه ډېر زیات مې ستړي کړی دا خو ما وویل چې یو ساعت به شي خو مسله اوږده وه چې چیسټ پین ګوره یو 2 کلمې هغه دی مریض صرف وایي چې دلته مې درد دی دا یوه خبره دی خو د دې خبرې تر شا چیسټ پین د دې 2 کلمو تر شا او د یوه عرض تر شا د یوه سین تر شا د رازونو دومره لویه دنیا پرته دی 20 تشخیصونه د هر یو تشخیص ټیپیکل کرکټر چې درد بیل نښې نښانې لري درد بیل پیټرن لري معاینات بیل پیټرن لري هر یو ځان ته د معاینات یوه کټګوري لري چې کوم سنسیټیویټي زیاته دی کوم سپیسیفیسیټي زیاته دی مثلا که مریض د هغه دپاره وي د په کورونري ارټري ډیزیز باندې شکمن وي کوم معاینات به ورته کوي او که په پلمونري امبولیزم باندې شکمن وي کوم معایناتو سنسیټیویټي ډېره زیاته ده او کومې پوښتنې به ورنه کوي کوم معاینات به ورته کوي بالاخره به څنګه ځان تشخیص ته رسوي د دې مطلب مې دا و د دې ټول لیکچر
چې که چیرې تاسو ته یو مریض راشي د چیسټ پین سره او یو کس ورته ووایي، یو ډاکټر ورته ووایي چې یو مریض ته راغلو، زه مثلا ستا مریض یم، ته په معاینه خانه کې ناست یې، زه درته ووایم چې زه چیسټ پین لرم او ته ماته ووایې چې ته بس ځه انجیوګرافي وکړه، انجیوګرافي وکړه چې هغه یې ده ته د زړه تکلیف لرې، صحیح دی. دغسې ډاکټران به د ځانه نه جوړوي چې مثلا که چا درته ووایي چې چیسټ پین هله خېږه انجیوګرافي ته، بیډ ته خېږه چې انجیوګرافي درته وکړو. داسې ډاکټران به د ځانه جوړوي چې ستاسې په ذهن کې دغه 40-40 علتونه راوګرځي، مریض سره کار وکړي او هغه ورته وکړي که نه، معاینات ورته وکړي، کار ورته وکړي، فکر ور باندې وکړي، د هر یو علت پیدا کوي. داسې هم شوي چې یو مریض مثلا د هغه نه چیسټ پین ورکوي د جرد نه که نه، یا ګرد چې ورته وایي ګسټرو، مثلا د ریګرج، او یا مثلا د یو بل ډېر د مثلا ایزوفاجیل سپزم نه چیسټ پین لري. ډاکټر دا تکلیف نه کوي چې د مریض نه سمه تاریخچه واخلي یا د هغه معاینات وکړي او یا د چیسټ پین اپروچ سم ورته وکړي. ډایرکټ انجیوګرافي ته بیا یې انجیوګرافي هم نارمل وي، ټول کورونري خلاص وي، خو اول خو مثلا د انجیوګرافي 100,000 یا 18,000 افغانۍ چې قیمت لري دا وګوره، او بیا یو انوس یو معاینه چې په ډېره سختۍ د 10 ساعتونو یا د 10 ساعتونو وروسته باید مریض سټیبل، که مریض سټیبل وي او چیسټ پین لري سړی ورته ورسي نو، او هغه کمپلیکیشنونه لري، داسې هم شته چې کېدای شي سړی په انجیوګرافي کې ډای شي. نو مطلب دا دی چې که ستاسو د ښه کلینیشین یا د ښه کلینیکل ډاکټر مطلب دا دی چې هغه د یو سیمپټوم تر شا لویه دنیا وګوري، ټول احتمالات د په ذهن کې وي او د هر احتمال دپاره کار وکړي او هر احتمال یې رد کړي، او بیا که چیرې پیدا نه شو بیا ورو ورو د اسانو معایناتو نه شروع وکړي، مثلا د ای سی جی نه، د کارډیک انزایم نه، د ایکس رې نه، ورو ورو هغه علتونه پیدا نه کړل، اسان علتونه، ورو ورو پیچلو معایناتو ته لاړ شي، ګریډ په ګریډ، بالاخره انوسیو معایناتو ته لاړ شي، او هغه علتونه چې د په ذهن کې دي هغه باید د سره په ذهن کې د یو لیست غوندې لیکلي وي، یو یو رد کړي، بالاخره خامخا هغه ته رسیږي، تشخیص ته رسیږي. او که د دې طریقې نه غلط کومه لاره څوک ځي هغه د مریض سره هم ظلم کوي او زر تشخیص ته هم نه رسیږي. وروسته کېدلی شي چې تاسو دغه ډېر پریکټیس کوئ، بیا چې تاسو ته مریض راشي پوهیږئ چې مثلا دا کومې خواته د ده درد کومې خواته ډېر متوجه کېږي، خو هغه کلینیکل سکلز باید ستاسې پورته شي او د کلینیکل پریکټیس او کلینیکل نالج او میډیکل نالج چې ډېر پورته شي، تاسو بیا خپله پوهیږئ، بیا ستاسې د هغه وخت رالنډېږي، د تشخیص د مریض د راتلو نه تر تشخیص پورې وخت رالنډېږي. یو مریض مثلا کېدای شي یو د اول کال ټریني ډاکټر ته چې وسپارئ، مثلا سټاژر ته چې وسپارئ د چیسټ پین مریض، کېدای شي هغه په 2 یا 3 ورځو کې تشخیص کړي، خو که یو کارډیولوژیسټ یو تکړه کارډیولوژیسټ پرې راشي هغه کېدای شي په 10 دقیقو کې تشخیص کړي، وي خواته یې کړي چې دا دی دا نه دی، او 10 مرضونه پکې رول آوټ کړي. نو دا هغه لري، بیا وروسته ستاسې په سکل پورې، په تخصص پورې، په هغه پورې اړه لري، خو مطلب دا مسلې مو باید په ذهن کې وي. نو ډېره زیاته مننه، کیسه ډېره اوږده شوه، خدای وکړه چې زما پیغام چې د اول پیغام یې دا و چې هر څه شی یو علت نه لري په طبابت کې، د اعراض علایم چې دي تبه، درد، ټوخی، ډسپنیا، ایډیما، مثلا د فټنس یا سنکپي، د نور اعراض علایم چې دي په طبابت کې، د دې هر یو تر شا د رازونو یوه لویه دنیا پرته ده. میډیکل نالج یا پریکټیکل نالج دا معنا چې د رازونو په دې پیچلې دنیا کې خپل ځای پیدا کول، هغه اصلي علت پیدا کول. او د هغې یو مثال مې دغه درته وویل، د چیسټ پین مې د مثال په توګه درته تشریح کړو چې مثلا یو چیسټ پین څومره هغه لري، څومره پیچلې مسله ده چې ته د چیسټ پین علت پیدا کوي او مریض بالاخره تشخیص ته رسوي.
ډېره زیاته مننه. که څه پوښتنه وي په دې اړه زه حاضر یم. خدای وکړه چې ډېر وخت مې نه وي نیولی. ټولو نه تشکر، ډېره زیاته مننه. سپاس بیکران از شما جناب دکتر صاحب معزز. یک دنیا سپاسگزار دکتر صاحب گرانقدر هستیم که وقت گرانبهایشان را در اختیار ما گذاشتن و همچنان از شما دوستای معزز که در این تم با ما بودین. انشالله که یک پرزنتیشن فوق العاده عالی بود از شما دکتر صاحب. یک دنیا سپاس. اگر دوستای معزز کدام سوال دارین میتونین که دستتان بلند کنین، گرچه وقت شده. خب باز هم ما یک در حد 2 الی 3 سوال را از شما زن میگیریم و میتونین که از دکتر صاحب سوال کنین. خب آقای یعقوبی، فهیم یعقوبی، من مایک شما را باز میکنم. بفرمایین سوالتان را پرسون کنین. سلام علیکم استاد محترم، امیدوار هستم خوب باشین. سوال من است دکتر صاحب که پالپیتیشن معمولا در سمت چپ حس میشه، ولیکن بعضی اوقات مثلا یک پالپیتیشن که واقعا قابل جس است و قابل حس است و به خود مریض است، در سمت راست مثلا صدرش حس میکنه. این علتش چی بوده میتونه؟ دکتر صاحب چست پین یا پالپیتیشن؟ ما خب بحث پالپیتیشن پالپیتیشن نه، این هم خب مربوط امو چیز میشه، به خاطر امو مربوط چیز میشه. بسیار بخشین اگر کمکی بسیار کمی از موضوع بیرون است. نه دوباره پالپیتیشن مثلا نه و دیگه اپروچ داره و دیگه وقت بحث میکنم. اگر در چست پین کدام مسئله است؟ خب یک سوال دیگه، چرا همی درد امای که است مسیر عصب و اولنه را تعقیب میکنه؟ مثلا چرا بعد وقتی به دست میرسه به انگشت شست و انگشت که اشاره است به یا نمیآید؟ دلیلش یه خوری پر چی است نه، اما کانورچ که برش میگه دردای کانورچ که میکنه اما مکو ریسپتور و کیمو ریسپتور که در قلب است پورا تحریک میشه و مثلا ادرینالین و برادیکالین افراز میکنه و در توراسیک فوم گنگلیا میره، اونجا باز کانورت میشه امرای رگا، امرای نروایی که به این طرف میره. این دلیلش چی است؟ این ریفرال چی است؟ درد است. خب چی نیست و مثلا پاتوفیزیولوژی دردا که است یا ریفرال پین و میتونیم که چی شود. شما هم بخوانید چی است؟ ده هاریسن است، بسیار با تفصیل نوشته کرده. خب بحثی جایی است، بحثی است که مثلا چطور از چسکپن برین پشت علتها که در ذهن خطور میکنه پورا چی رقم یک به یک چی کنین، رد کنین که ای است یا نیست نیست، یعنی تمرکز به ای است. یا تشکر. تشکر جناب دکتر صاحب معزز. میپردازیم به یک سوال دیگه با عنوان آخرین سوال از جناب آقای هدایت الله. من مایک شما را باز میکنم، شما میتونید که سوالتان رو پرسان کنین انشالله. بفرمایید. آقای هدایت الله ملک خیل بفرمایید کدام سوال دارین؟ خب مایک شما خب باز است، من نمیفهم چرا صحبت نمیکنین. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم پست او د ګروپ ټولو ګډونوالو ته خدای دې چې روغ او جوړ یاست. استاد محترم دوه پوښتنې لرم. یوه پوښتنه دا ده چې تاسې په دغه سلایډونو کې تیر کړل رادیوګرافیک منظره او فکر کوم اورټیک دایسیکشن په رادیوګرافیک منظره کې کومه منظره ورکوي؟ یو دا پوښتنه ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې اورټیک دایسیکشن په کوم میکانیزم باندې چست پین رامنځته کوي؟ ډاکټر صاحب هغه د چې وایډ میډیاستینم د هغه ډیره لویه نښه ده اورټیک دایسیکشن او د درد میکانیزم خو دا ده چې انټیمات سری کیږي کنه
انتماد سری شي نو سری کېدل خو پوهېږم درد ورکوي او نور هغه د درد میکانیزمونه چې دي مخکې مې هم وویل هغه کولی شي چې په هاریسن کې په تفصیل سره ووایي خو دلته زموږ مطلب دا و کلینیکل اپروچ چې مثلا چې سپین د اورټیک ډایسیکشن نه که درد وي ته یا د اورټیک ډایسیکشن د علت که درد وي ته په کومو نښو نښانو باندې پېژندلی شي زما نظر دا دی چې د هغه په میکانیزمونو باندې هم فکر پکار دی د یو ډاکټر په توګه ستاسې باید زده وي دا زه هم درته ویلی شم تاسې هم په کتابو کې لیدلی شئ سرچ کولی هم شئ خو کلینیکل هغه چې تاسې مخامخ د مریض سره مخامخ شئ د اورټیک ډایسیکشن مریض چې په هغه وخت کې کومک درسره وکړي ښه شکر ودان مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه جهان سپاس جناب دکتر صاحب معزز و از دوستای معززی که سوال داشتن امیدوارم پاسخشان را دریافت کرده باشن یک دنیا سپاس به خاطر که وقت دیگه آهسته آهسته ناوقت شده در افغانستان و ممکن دوستای عزیز بخواین که برن استراحت کنن و از جناب دکتر صاحب معزز هم یک دنیا سپاسگزار هستیم که از اینکه فرصت دادن بر ما و یک جلسه رو با ایشون داشتیم انشالله که جلسات فوق‌العاده عالی دیگری هم امیدوار هستیم با شما داشته باشیم جناب دکتر صاحب به عنوان آخرین کلام از شما میشنویم یک دنیا سپاسگزار شما هستیم تشکر الله حافظ بخیر باشین بسیار تشکر برای همه کامیابی و درس ها و تخصص های خوب میخوایم خدا کنه که در وطن ما آرامی و صلح بیاید که کلگی با بچه طبابت و رشد طبابت و رشد وطن خود کار بکنه اگر هر چیز خدمت باشه خصوصا در بخش کاردیولوژی ما در خدمت هستیم اگر در خصوصا در ایکو یا ایکو خود شاید آنلاین نشه و ای سی جی میشه در ای سی جی کدام مشکل داریم میتونیم که امرای کمک بکنیم در وسع و توان ما که است یا در بخش کاردیولوژی در دیگه چیز مشکل داریم ما در خدمتتان هستیم انشالله زنده و سلامت باشین بله دقیقاً دوستای معزز انشالله که اگر خواهان از این باشیم ما در آینده میخواییم که یک صنف سی جی با جناب دکتر صاحب داشته باشیم و باز بخیر پلان که شد و فاینال که شوه انشالله همراهتان در گروپ به نشر میرسانیم و گروپ ها را منظم تعقیب کنیم تشکر جناب دکتر صاحب معزز از شما بخیر و سلامت باشین از تمام دوستایی هم که با ما جوین شدن یک دنیا سپاس که با انوار فیض حضورتان جلسه امشب ما را سیمینار امشب ما را پر نور و منور ساختیم تشکر